السلام علیکم د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو په خیر هیله ده ټول به راته روغ اوسئ د نن ورځې سهار به مو هم ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ راپیل کړی وي روڼ سهار 2 ساعته سهارنۍ خپرونه پیل شوه په ژوندۍ بڼه هیله ده تاسې هم زموږ تر پایه لیدونکي اوسئ دا چې په خپرونه کې نن کوم موضوعات لرو تاسې ورڅخه هم برخمن شئ لومړنۍ برخه ستاسې د اړیکو لپاره ځانګړې ده کولی شئ په 0 شپږ 611 په خپرونه کې ګډونوال شئ خویندې ورونه او تر څنګ یې په سیمه کې کومې غوښتنې ستونزې تاسې ولرئ کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ او که چیرې غواړئ په موضوع باندې راسره خپل نظریات شریک کړئ هم نو په خپرونه کې په ګډون کولو سره کولی شئ چې خپل ښکلي او نیک نظریات او تر څنګ یې خپل د ژوند ځینې ترخې او خوږې خاطرې په لنډ ډول او د پند په شکل له موږ او لیدونکو سره شریک کړئ باقي نو دا چې په خپرونه کې نن کوم موضوعات لرو دا به هم له تاسو سره شریکوم خو له هر څه وړاندې نو دا باید ووایم چې د اونۍ د جریان ورځې تر دا مهال به هیله ده په خیر سره تیریږي نو دا چې هره ورځ نوې پیلوئ تاسې هر سهار مهال تاسې کوښښ کوئ چې هغه سهار پیل مو ښه اوسي تر څو ورځ په تاسې باندې ډېره ښه تېره شي او که چېرته پیل د ورځې د جریان ښه نه وي تاسې له خوبه ویښیږئ په ایراداتو باندې نه وي تر څنګ یې په خوشۍ سره نه وي یا په خوشحالۍ سره تر څنګ ځینې داسې افراد وي کله چې هم له خوبه ویښیږي یا له خوب څخه پاسیږي دوی نو ځینې داسې اعمال وي یا کړنې وي چې مقابل لوری خوابدی کیږي ورسره خفه کیږي یا ورته ضرر رسیږي زړه یې ورته ازار کوي تر ډېره دغه انسان د بل انسان یا د مقابل شخص ازار د زړه هم اخلي خفه او خوابدی کیږي هم نو هغه ورځ هم ښه نه وي نو څه ښه ده چې تاسې سهار مهال په ورین تندي باندې راپورته شئ لمونځ مو ادا کړئ تلاوت مو وکړئ لږ قدم ووهئ د نورو سره نیک او ښه خبره وکړئ تر څو دغه ورځ مو هم ښه وي او د نورو سره تاسې هم خوشحاله اوسئ راځم اړیکې ته بیا نو پر موضوعاتو ځینو له تاسو سره غواړم چې وغږېږم معلومات شریک کړم فعلا اړیکه لرو بلې السلام علیکم بلې تاسو تخنیکی همکارانو ته یو د ښایسته برنامې ټول اورېدونکو ته سلام سهار مو په خیر سلامت اوسئ ډېره مننه سلامت اوسئ تاسې ګړندی صاحب په خیر راغلی زموږ برنامې ته هیله ده یو ښکلی سهار دې پیل کړی وي پرتولیان مخکې دې وویلې چې بس د سبایي کې کوم ورزش وکړو که نه وکړو بلې ښه ده بس څه کولو څومره فشار وي دا ستاسې غږ قط وصل لازم هلو قط وصل لري بلې اوس صحیح شه غږ مو صحیح شو مهرباني نظر مو ورو څه مو ویل ما مخکې ورته وویلې که نه د سړی جیب شي سبایي کې ورزش ته کار نه لري فزیکي ورزش وکړي نو دا ډېر ښه په طبیعت کې یو دا زموږ ورزش کوو دا په طبیعت باندې بس خوشحاله وي اندېښنه وي په خوشحاله دي بلې موضوع مو نن همدغه ده چې د ځان دپاره وخت ورکول څومره مهم دي په ژوند کې د بابا وکوه که نه ځان خو یعنې اول ځان ده او بیا پسې جهان ده بلې یعنې انسان که نه باید همیشه وخت د دنیا اندېښنې خو ډېرې دي یعنې هېڅ هغه ادم نه وي چې هغه به بېغم وي یعنې دا پاکي ضرب المثل ده نو همیشه وخت باید موږ او تاسې سبایي نه که نه چې سبایي خوشبویه دي شولې او د کور والاو سره دي او د بچیانو سره دي او د ورونو سره دي د مور سره د پلار سره دي چې څه وخت لګي شي لمونځ وکړئ او که کار نه لرې او معمول یا چېرته قلمي کار کې یا کمپیوټري کار کې نو ته به اول پسې ورزش وکړې دونه ته دونه خوشحاله چې دونه اندېښنې دي سړی خوشحاله ګرځي سړی ډېر طبیعت ته راسته کېږي یو څه چې کتل دي چې او ورته مخکې هم ناولی نه وي مینځلی او په چوش تنګي باندې هر ورته وګورې ته به اوله کو چې دا چوش سړی چوش بني ادم مې داسې بد راځي چې انسانانو په جمله کې د کبر نه کېږي بشریت یعنې کبر کېږي سړي یعنې نه وي خوښېږي چې رښتیا خبرې چې دا سبایي کې شي او تروشه ټنګه یې نیولې او هغه پکې نوشتی یا ورته نوشتی په جیبو کې لیکې بیا د سره مې ورسره نه لګېږي د سره سلام علیکم ورسره نه کوم همیشه وخت باید سړی خوشحاله واوسېږي
او د تباهي مې وویلې چې تباهي کې سړی ګیج شي او دی بس لږ تمرین وکړي چې کلني کال مخکې مې ویل یو که دفتري کاپیزه کې ورزش وکړي چې په خپل کودونه خوشحاله بېرته کور ته راځي چې د هر یوه سره په خوشحاله تندي باندې سړی غږېږي او دا چې تتلو چټلو مزار او تنسي په ناوخته ګیج چې صاف په تیار کې منډې وه پتلون په تیار کې منډې وه ډیریکي په جده کې منډې وه او وسایله په جده کې موبایل هلته ډسکوري کې جوړه پاته اوبو هلته چې برابر په خدای ورکوه چې د سړي هغه دغه ورځ نه تر بېګا پورې بیا در باندې ذکرګوني کېږي سړی باید وخته ګیج شي چې الله پاک مونږ ته عبادت وکړي او بیا پکې ورزش ته لاړ شي ورزش وکړي او یا کار ته دې لاړ شي ته خدای کېږي په څونه په خلاص وکړي باندې دا اوس باور وکړه کوریان دا اوس ما خوله کړې ده خوله کېږي ما یعنې دونه مې طبیعت راسته ده ښه ستړی یم دونه مې طبیعت راسته ده چې وښه یعنې پهلوان راولیم دا اوس یې ټټم لرو دلته نه رهي ډېره مننه تل همداسې تاسې نو ځواکمن پیاوړی او بریالي اوسئ سلامت اوسئ مننه ګړندی صاحب آباد او خوشحاله او ښایسته برنامه کوجانې سلام خیر اوسئ ډېره مننه پاتې ورځې هم نیکمرغه ښه وختونه ښه نو له تاسې په مننې چې په خپرونه کې راسره ګډون کوئ خپل دغه شانتې ښکلي او نیک نظریات له موږ او لیدونکو سره شریکوئ ګورئ چې انسان البته پیاوړی وي او قوي او قوت او انرژي ولري نو هر فرد کولی شي چې هغه سختې چارې په ژوند کې هغه سخت مصروفیت که تاسې ولرئ هم په پوره انرژۍ سره کولی شي چې ترسره کړئ ولې که سهار مهال تاسې سهارنۍ نه وي کړی او یا هم د ځان دپاره وخت مو نه وي ورکړی د ځان په قصه کې نه اوسئ خپل د ډوډۍ او د خوراک په قصه کې نه اوسئ د میوې او د اوبو په قصه کې نه اوسئ شاید تاسې ورځ په ورځ کمزوري شئ هغه څه چې تاسې غواړئ ورته کار وکړئ هغه شته فعالیتونو ته به مو هم زړه نه کیږي راځم اړیکې ته بیا نو پر دغه موضوع باندې غږیږو سره بلې السلام علیکم بلې هلو بله السلام علیکم فعال عزیزم صبحتون بخیر وعلیکم السلام سلامت اوسئ سهار د نیکمرغه زنده باشین سلامت باشین سلام تقدیم میکنم خدمت شما خدمت همکارایتان همکار بخش تکنیکتان خدا کنه میتون خوب باشین صبحتون بخیر باشه شبانه شما سلامان وطن باشین سلامت اوسئ شبانه جانې څنګه یې څه سهار د بخیر پیل کړی زنده باشین سلامت باشین خوب بود آقای شیر پاک شفا یک طور شمولت سیزده طرف ماشاءالله باران شده بود خیر هوای خوشایند ډیره ښه ده بس سلامته اوسئ آب و هوا یو خو دا موسم داسې که چېرته ښه وي نو طبعا چې انسان دپاره هغه خوښوونکی وي او ذوقونه هم سره فرق لري خوښونه هم سره فرق لري ځکه شاید ستا به دغه ډول موسم خوښیږي د نورو افرادو ورسره حساسیت وي نه به یې خوښیږي نو بیا ته کولی شي په دغه ډول حالاتو کې چې یو څه ستا د ذوق او د شوق مطابق وي په ښه ډول باندې هغه د ژوند چارې دې هم مخته ویسي او راحته پکې هم وي نو مننه کوم له تاسې نه راځئ نن مو موضوع ټاکلې د خپرونې لپاره د ځان دپاره وخت ورکول په ژوند کې څومره مهمه ده خب خیلی موضوع خوب گرفتیم که وقت خیلی ارزش داره برای هر انسان از همه چیز که وقت خیلی با ارزش است چرا میگن وقت اصطلاح هست یک در این مقاله است یک چند پیش مدر یک برنامه ها از یک کس پرسون کردن هیچ فایده نکردن و مردشان با کلم جواب شگفتن بسیم آن چیستی در دست ما هست ولی نمیتونیم نگرش داریم بیمانه بود یعنی وقت همه چیز در دست ما هست ولی نمیتونیم نگه داریم یک خود نگه داشته باشیم پس همیشه وقت کوشش کنیم وقت از همه چیز که در ارزش بداریم چون بعضی کسا هستن که وقتشان در کارهای بیجا و بینورد یعنی سپری میکنن وقتشان خبر میدن هیچ فکر نمیکنن که چرا ما وقت خود از اینجای استفاده میکنیم بیاییم به جایی که ما غیبت بکنیم شیطانی بکنیم منافقیت بکنیم چرا وقت خود در یک کار خوبی سپری نکنیم که هم خداوند راضی باشه هم بنده راضی باشه ما کوشش کنیم که وقت خود مثلا ما مکتب یا دانشگاه هر جایی است ما میریم چقدر وقت ما یعنی صحیح میشه میریم اونجا متوجه درس نمیباشیم متوجه دیگه کار نمیباشیم متوجه سیستم خود میباشیم متوجه دیگه کارهای دیگه ما خود مصرف میکنیم
Básicamente tu وقت مدیجه مصرف شده من کاش که هر انسان در زندگی خود حق اولویت در وقت بده. وقت خیلی باعث شد هیچ وقت بر نمیگرده. ببینید ما مکتب امروزه خلاص کردیم ولی اساسش میخوریم میگیم ای کاش که این دوران مکتب دوباره برگرده ولی هیچ امکان نداره نمیگرده. به خاطر که یک باره که ما مکتب تمام کردیم پس دوباره او حالت سابق ما نمیگرده. پس این است که ما وقت خود باید کارهای خوب در کارهای نیک استفاده کنیم که در اینکه خداوند از ما راضی باشه که اگر ما امروز دنیا هستیم هیچ وقت سربیدن باشیم همیشه صفحو باشیم پیش خداوند خود. یعنی خداوند از ما بگوید که انسان خوبی بودی یک کار خوبی را انجام بدی وقت یعنی دیجا و بیداری والا نکده باشیم. بله نو ډیره مننه ښاغلې رحماني له تاسې او له نیک نظر نه مو سلامته اوسئ. زنده اوسئ. اگر یادی تندرست میتونه سو پرتنه زنده اندیشی بودیم که شما هم یکم اندیده بودید. خیر اوسئ. ډیره به ښه وي مهرباني. نو له تاسې ټولو په مننه چې راسره په خپرونه کې پاتې کیږئ خپل ښکلي نظریات له موږ او لیدونکو سره شریکوئ. د دې ترڅنګ که راشو دې اړخ ته چې څنګه ځان دپاره وخت ورکړئ. ګورئ په عموم کې موږ او تاسې هر کله چې د ځینو مقابل شخص یا د کورنۍ د غړو یا دوستان په نظر کې راواخلو له موږ او تاسې څخه وخت غواړي او غواړي چې ورسره کینو یو څو شیبې یا مثلا په ځینو موضوعاتو باندې سره وغږیږو نظریات تبادله کړو. دا نورو ته وخت ورکول او فرصت ورکول شو چې تاسې ورڅخه استفاده کوئ وخت ورکوئ نورو ته او خپل نظریات سره شریکوئ خپل نظریات او موضوعاتو باندې په ګډه سره غږیږئ د حل لارې پیدا کوئ او یا هم کینۍ سره په ګډه باندې تاسې چای څښئ ناشته کوئ قصې کوئ بنډار کوئ دا نورو ته وخت ورکول شو. راځم اړیکې ته بیا نو غږیږو په نورو مواردو باندې. بله السلام علیکم. بله تاسو چمشا ټولو خدو ته سهار مو نیکمرغه وخت مو په خیر. سلامت اوسئ. ستاسې د هم سهار په خیر وي او مننه چې په خپرونه کې در سره ګډون کړی. نوم دې راته واخله. مننه خوشحاله اوسئ. ظریف خان نبیزاده یم درته لوګر باره کې باره کړم. نبیزاده صاحب په لوګر ولایت کې آب و هوا موسم څه ډول دی؟ باران دی وریځ ده ګرمي زیاته ده؟ مننه خوشحاله اوسئ. دا چې خلک وایي چې کابل یخ دی خو کابل نه چې دی بیا لوګر زیات یخ دی ځکه چې دلته دغه پرون باران وشو لږ ذره نو او سهار کې کار دی ته راتلم لمونځونو ټیم نو باور کې جمپر مې اغوستی او هغه کې مې یخ کېده نو هوا ډېره ښکلې هوا ده او ښایسته تازه هوا د لمر هم دومره دغه نه دی خو ډېر ښایسته موسم دی دلته نسبت د نورو ولایتو نه بیا نو هلته په لوګر کې هم هوا یخه ده او موسم ښه دی. تاسې د راحتې دې نه ګردیز چې دی ګردیز د رتلي ځای نه هم ډېر یخ دی نو هلته فکر کوم دې ټیم کې واورین کېږي خو ډېر ښایسته موسم دی د ګردیز یا خو هغې نه بیا لوګر لږ ښه دی ګزاره کوي هوا. بلې هر ډول موسم کې وي نو پکار دا ده چې انسان خپلې روغتیا لپاره هم متوجه اوسي تر څو ناروغه نشي او په مختلفو امراضو پیدا نشي اخته نشي البته ورته پیدا نشي. مننه نبیزاده صاحب. نن مو موضوع ټاکلې د خپرونې لپاره چې په ژوند کې د ځان لپاره وخت ورکول په څه معنا ده او ولې مهمه ده؟ مننه خوشحاله اوسئ. هر انسان چې دی هر انسان ته ژوند یوازې یو موقع ده نو حیرانونکې خبره ده باید چې ډېر خلک چې دي له خپل ژوند نه سره داسې چلند کوي لکه یو تمرین چې کوي خو دا په اصل کې یو تمرین نه وي دا یوه لوبه وي وخت یو انسان خپل وخت باید بې ځایه تېر نه کړي. خپل وخت چې کله انسان اوس مثلا یو شخص دی دوز یې درته زیان رسوي نو ولې بیا ورسره پاتې کېږو ځکه دا خپله د وخت یوه ضایع ده. که موږ وپوهېږو چې دا د ژوند یو عادت دا عادت د ژوند خرابوي نو ولې پرې خپل وخت بې ځایه تېر کړو. که مثلا زړه مو وغواړي چې یو بل څه غواړي نو ولې بیا ځان بل نور ته کږوي نو هغه وخت چې کوم کار چې د زړه غواړي هماغه وکړه یا ځان ته ناپوښتنې کول چې زه اوس تېر یم یا زه څه غواړم یا څه کوم که نه یا منفي فکرونه کول یا بې ځایه شیان ذهن ته راوستل
دا خپله د وخت یوه ځای ده ځکه وخت چې دی لکه د سرو زرو مثال دی که وخت درنه تېر شو هېڅکله هم بېرته درته نه راګرځي یا ارواپوهان بیا داسې وایي چې هغه چې له خپل ژوند سره لوبې کوي یا ځان ته ځان پېژني یا نه غواړي چې مسؤلیت واخلي نو دا د ژوند سره یو ژوند ټوکه ګڼي او دا چې دی د خپل وخت ضایع ده او د نن تصمیم د سبا د برخلیک جوړوي درته که ته چې د نن لپاره تصمیم ونیسې چې نن وخت درنه تېر شي سبا بیا هم همدغه شان در باندې وخت تېرېږي یعنې ژوند په غفلت کې تېرول دا د خپله د وخت یا د ژوند ضایع ده نو پکار ده چې باید خپل ژوند سره هغه څه کارونه وکړي تر څو زموږ هم وخت ضایع نه کړي او هم وخت بې ځایه تېر نه شي. بلې مننه سلامت اوسئ چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلود او نظر مو راسره شریک کړ. مننه خوشحاله تاسو ژوندیت چې ښکلې ښکلې موضوعات ټاکئ تاسو د ژوندیت کې ښه خپرونه. سلامت اوسئ او ښه ورځ ولرئ. له تاسې ټولو په مننې ځان ته په وخت ورکولو کې له موږ او تاسو سره تصمیم اوقات ډېره مرسته کولی شي. که چېرته د ژوند لپاره تاسې منظم ډول باندې یو ښکلی مهالویش او یا هم تصمیم اوقات ولرئ تر ډېره دغه تصمیم اوقات کولی شي له موږ او تاسو سره د ژوند په ډېرو مسایلو او مواردو کې همکاري وکړي او یا هم په ډېرو برخو کې له موږ او تاسو سره همکار پاتې شي. نو څه ښه ده چې موږ او تاسې د هرې ورځ د پیل سره د شپې لخوا ورته پلان جوړ کړو د شپې لخوا هغه خپل تصمیم اوقات منظم کړو هغه نوي څه چې موږ غواړو ورته کار وکړو په خپل تصمیم اوقات کې ور اضافه کړو او هغه څه چې زموږ او ستاسې لپاره په ګټه باندې نه وي او یا هم بې فایدې وي هغه لپاره موږ او تاسې کار وکړو او له منځه یوسو هغه څه چې موږ او تاسې غواړو ګټې ترلاسه کړو او هغې لپاره کار وکړو. له تاسې په مننې دا برخه نو پای ته رسېږي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو له تاسې په مننې د خپرونې دوام مو د معلوماتي برخه پیل شوه. په دغه برخه کې زموږ همکاره اغلی رجنا نورینو تر سټډیو رارسېدلې ده. په سټډیو کې شتون لري وګورو چې نن د کومې مهمې موضوع په تړاو باندې له موږ او تاسو سره معلوماتي مطلب شریکوي. له هر څه مخکې به ورته ښه راغلاست وایو بیا به وروسته ترېنه مطلب واورو. اغلی نوری بخیر راغلی سهار د نیکمرغه. سلام سوله جان، انشالله که صبح همت خوش خندان آغاز کرده باشی و خوشحال هستم که باز هم خودت در کنار خود دارم. سلامت اوسی، ډیره مننه. همچنان نو هیله ده چې تاسې هم یو ښکلی سهار پیل کړی وي. سلامت اوسی، ژونده اوسی. و یک سلام و صبح بخیری به شما عزیزان هم دارم. امید که شما البته صبح طلوع امروز با مو نوید های تازه موفقیت آغاز کرده باشین و تا آخرین لحظات روز همطور خوش و خندان و پر از دستاوردهای مثبت باشین. بله دوستان، نن بالاخره د کومې موضوع په تړاو مطلب لري؟ بله خب طبق معمول باز هم بسته معلوماتی را که بر دوستان آماده ساختم در ارتباط به پوکی استخوان است. چطور مثلا اشخاص افراد میتونن که پوکی استخوان یعنی مبتلا به پوکی استخوان شود و همچنان علتهای پوکی استخوان چی است و کدام نوع غذاها را و نوشیدنی های را باید ما نوش جان کنیم تا اینکه به وجود ما آسیب نرسه و همچنان کدام غذاها مضر است تا اینکه ما نوش جان نکنیم تا اینکه بیشتر به پوکی استخوان و مبتلا نشیم و همچنان زیانها و ضررهایش به ما نرسه. څومره مهمه موضوع ده د هډوکو کمزوري کېدل. نو دا هغه څه دي چې په عموم کې شاید اوس هم ډیری د کورنۍ افراد یا غړي داسې وي چې هغوی د هډوکو د درد او د کمزورتیا سره مخ وي. نو دا چې خپله د هډوکو کمزوري کېدل یا پوکي څه ته ویل کېږي، ولې رامنځته کېږي، انسان ته دغه ستونزه کوي، د حل په برخه کې باید تاسې څه وکړئ. مهمه موضوع ده که چېرته خدای نخواسته د خپو تکلیف تاسې ولرئ د هډوکو نه یوازې د پښو دردونه او دغه برخه کې ستونزه او مشکلات بلکې په عموم کې د بدن یا د وجود ټول غړي. نو دغه مهم مطلب تاسې تر اخره وګورئ واورئ چې څه پکې دي.
انشالله سوله جان. بله دقیقا قسم که شما هم گفتین که بر علاوه که دردهای مفاصل است و عضلات است که همه اکثریت البته همه نی اکثریت از هموطنان ما از این ناحیه زیاد گلمند هستند و همیشه کوشش میکنن در صدد ازی هستند تا که یک درمان بسیار خوبه بر درد مفاصل و یا درد استخوان هایشان پیدا کنند. بنابراین ما امروز بر شما در مورد پوکی استخوان میگیم که کدام نوع بیماری است. بیاین دوستا اول میگیم که از چی با وجود میایه. خب پوکی استخوان گفته میتونیم پوکی استخوان و یا همو استوبروزن که به اصطلاح طبابت برش میگه یک نوع بیماری های است که در آن استخوان ها به شکل یعنی ضعیف میشن یا به قسم ضعیف و شکننده میشن که باعث میشه در مرور زمان یا که یعنی وقت بگذره خصوصا در افراد اشخاص مسن و همچنان کسایی که بیشتر یعنی خانمای باردار هستن و یا حالتهای یا دوران یاسیگی که برش میگه به وجود میایه. پوکی استخوان بیشتر هم در امو اوقات ممکن است که به وجود بیاید که یک نوع از بیماری های است که باید است یعنی ما درش بسیار زیاد دقت کنیم و درمان بسیار خوب برش داشته باشیم. به زمانی که اگر ما ببینیم که اگر استخوان قوی نداشته باشیم یک مثلا عضلات ما قوی نباشه چگونه ما میتونیم که مثلا تا که مثلا سن ما هم افزایش پیدا کنه یا بلند بره به خوبی نمیتونیم که فعالیت های یعنی فعالیت های کاری ما را انجام بدیم و یا هم به بسیار خوبی بتونیم که بعضی از ورزش هایی که یعنی ثقیل نباشه ما انجام بدیم. بنابراین خوب است که ما در قسمت پوکی استخوان خیلی توجه جدی داشته باشیم و هم جدی بگیریم این موضوع را. خب علت های اصلیش یکی است که افزایش سن است که و زمانی که سن بلند بره طبعا که یکی خوب شما ضعیفتر میشین و یکی که در پهلوش استخوان‌های شما که ضعیف میشه و در مرور زمان حتی حالت شکنندگی را بر خود میگیره. خوب است که شما نزد دکتر به زودترین فرصت مراجعه کنین و توصیه‌های دکتر دقیق قبول داشته باشین. و کاهش سطح هورمونای استروژن است که در زنان بیشتر در خانم‌هایی که به باردار میباشن یا دوران یاسیدگی یا امو بارداریشون میباشه بیشتر ممکن است که به وجود بیاید. به خصوص خانم‌هایی که البته یعنی غذاهای مفید نوش جان نمیکنن و همچنان امکاناتش برش مهیا نیست و زمانی که دوره بارداریش میباشه طبعا که همین حالت‌ها برش پیش میآید. و همچنان گفته میتونیم که کمبود کلسیم و ویتامین دی که بسیار زیاد مهم است که همچنان میتونه که آفتاب بگیره، نور آفتاب باید به بدنش برسه و در ضمن کلسیم های وجودشون را تکمیل کنن. و مصرف دخانیات یا از قبیل سیگرت و بعضی از موادهای مخدر مضر دیگه هستن که یعنی برشان آسیب میرسونن باید ازش استفاده نکنن. و همچنان بیشتر که شکر الحمدلله ما خود مسلمان هستیم و یعنی طبعا که استفادهش بر ما یعنی خوب نیست و لازم هم نیست. الکل است و همین از الکل باید استفاده نکنن و کم تحرکی یا بی تحرکی است که یعنی شما ممکن است که در یک جای نشسته باشین حتی دوست ندارین یا خوش ندارین که یک پیاده روی بسیار معمولی را شما داشته باشین. بنابراین خوب است که در حالت تحرک باشین. و بیماری های ضمیمه‌ای از جمله بیماری های گرده هم میتونه کلیوی به وجود بیاره. بیماری های شکر هم میتونه که امو دردش بیشتر بسازه. با نوش جان کردن که بسا همی چیزایی که بسا مضر است شما وقتی که نوش جان کنید طبعا که امراض به وجود میاد. و مصرف طولانی مدت دواهایی که اصلا بر شما دکتر توصیه نکنه و خودسرانه شما استفاده میکنین که به هورمونایتون طبعا که این ضررها و زیانهای خود داره در پی. و بیاین ببینیم که درمان و پیشگیری از پوکی استخوان چی است. البته این علتش است که میتونه با وجود بیاید. بیاین سر درمانش صحبت میکنیم. خب یکی خب مصرف دواهای خودسرانه است که شما بدون توصیه دکتر باید استفاده نکنین و دواهایی که ضد پوکی استخوان است میتونید بسیار به راحتی ازش استفاده کنید ولی به شکل طولانی مدت نه بلکه یک مدت موقت یا معین را که بر شما دکتر صاحبا توصیه میکنه و میگه که دوا را تا چی وقت تا کدام زمان باید تو خودت استفاده کنی. مکمل کردن یا امو کلسیم های ویتامین دی باید از نور آفتاب به وجودتان بتابه. یک آفتاب بسیار خوب بگیرین. البته زمانی که به حساب نور آفتاب شدید میباشه نه بلکه به شکل نرمال است که خدای نخواسته به جلد شما هم آسیب نرسه. و همچنان گفته میتونیم که
موارد خاصی که بر هورمون های درمانی است که از او جمله همی یعنی فعالیت های بسیار خوب است بدنی که به شکل منظم می باشه، ولی فعالیت های بدنی که از او جمله همی ورزش هایی که از قبیل دویدن های بسیار ساده و عامیانه که همه ما میتونیم که انجام بدیم و همچنان تمرین های قدرتی، ولی وزن های بیشتر کوشش نکنین که شما بردارین که زورآوری کنین یا قدرت آزمایشی کنین، به خاطر که طبعا که اگر استخوان شما ضعیف باشه شما ناگهان یک چیز گرنگ یا سنگین برمیدارین، بنان دایرکت ممکن است که همون استخوان‌های شما را برهم بزنه و یا سبب شود که شکننده شود و یا ضعیف. و ورزش هایی که بسیار منظم میشه برای حفظ تعادل، برای جلوگیری از همچون یک حالت شما میتونین که ازش استفاده کنین. و می پیاده روی که یکی از جمله ورزش هایی است که بسیار معمولی است و ساده است که شما هم به راحتی میتونین که انجام بدین. تغذیه خیلی مناسب است که غذای مناسب شما باید در نظر بگیرین و ببینید که این غذاها کدام ها هستند و شامل کدام ویتامین ها هم میشه. گفتم میتونیم که غنی از کلسیم باشه. غنی از کلسیم شامل کدام غذاها است؟ شامل شیر است، همچنان لبنیات است، تخم مرغ است و هم گفتم میتونیم که بادام و پنیر کنجد هم میتونه که بر پوکی استخوان مفید باشه. بنابراین شما از این غذاها اگر استفاده کنین یک استخوان قوی و همچنان شما را نمیتونه که دچار پوکی استخوان بسازه. غنی از ویتامین دی است که از جمله ماهیات است. گوشت البته ماهی و یا گوشت مرغ است که بی ضرر است، شما میتونید بسیار راحتی استفاده کنین. و همچنین غنی از مگنیزیم و ویتامین K است که شامل سبزیجات و پتاسیم و مگنیزیم که تمام همی پالک و سبزیجات که البته تمامش در خود آهن داره، میتونین که بسیار راحتی ازش استفاده کنین. و همچنین پروتئین سالم که در گوشت های سرخ شده هم است، بنان از حبوبات، تخم مرغ و همچنان گوشت که به شکل ساده ما میتونیم که خریداری کنیم از بازار پخت و پز کنین. و غذاهایی که مضر است براتون گفتیم که کوشش کنین که نمک زیاد استفاده نکنین، از آب بیشتر استفاده کنین، ولی نمک زیاد باعث میشه که یعنی دیابت یا شکر شما را بلند بره و همچنان میتونه که به گرده های شما آسیب برسونه و در مرور زمان باعث از بین رفتن شفافیت جلد شما هم شده. میتونه به خاطر که زمانی که مصرف نمک بیشتر شود چملوکی و چین و چروک هم در صورت شما به وجود میآید. خب البته اگر یک موضوع دیگر هم فراموش ما نشه دوستا که از غذاهای فراوری یا همون غذاهایی که بازاری است سرخ شده می باشه، مثل یعنی بعضی از غذاهایی که یعنی بیشتر فست فود هستن و یعنی زیادتر سرخ میشه و دوستا تمایل نشون میدن که طبعا از اونها استفاده کنین، ولی ببینیم بعد از نوش جان کردن شما را درست است که اشتهایتان میاد ولی بعداً ضررهای در پی داره. بنابراین خوب است که شما به خاطر پوکی استخوان جلوگیریش البته شما از غذاهایی که من بر شما گفتم که سبزیجات داره، ویتامین دی داره، ویتامین K و همچنان پروتئین داره، میتونین به بسیار راحتی و طبق توصیه دکتر استفاده کنین. بله، ډیره مننه. مهمه موضوع وه چې موږ اولیدونکو سره مو پرې معلومات شریک کړه، خو دغه ستونزه بیا تر ډیره هغه عمر خوړلي کسان، میرمنې او ځینې میندې او پلرونه چې عمرونه مثلا لږ زیات وي، عمر خوړلي کسان وي، دغه ستونزه ورته پیدا کېږي. او په عموم کې بیا د ځینو افرادو لپاره چې هغوی وایي زموږ عمرونه خو دومره عمر هم نه دی چې مثلا زموږ د اډوکو درد و تکلیف موږ ته پیدا شي، خو ولې موږ ته په دې عمر کې پیدا دی چې عمر د دې نه دی چې مثلا زموږ د عمر تیر وي یا د عمر زیات وي، موږ د دغه ستونزه ولرو. خو تر ډیره د کار سره هم پرتله کېدی شي، ځکه که چېرته تاسې سخت کارونه وکړئ د ورځې په جریان کې هم دغه د اډوکو ستونزو تاسو ته پیدا کېدی شي. او بل څه کله چې په اوبو کې مثلا تاسې اوس خو اوړی هم دی او تر ډیره بیا نو ځوانان کوښښ دا کوي چې لامبا وکړي، مثلا په سیندونو کې بعد له حمام نو یا بعد له لامبو څخه دوی مستقیم لمر ته درېږي چې دا ورته د اډوکو درد پیدا کولی شي او د اډوکو ځینې ستونزې. له تاسې په مننې قدرمنو لیدونکو، نو دا برخه مو هم پای ته رسېږي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، له تاسې په مننې. د خپرونې دوام مو د موضوع برخه پیل شوه. دغه برخه کې نن نو خوشبختانه چې قدرمنه استاده ادیبه حمیدي په خپرونه کې لرو او غږیږو ورسره چې په ماشومانو د خوب تاثیرات او اغیزې څه دي. په عموم کې به تاسې په کور کې ماشومان لرئ، حتما
دغه ماشومان شاید تر ډیره ځینې داسې ماشومان وي خوب په منظم ډول باندې کوي، ځینې ماشومان داسې وي چې بې خوبه وي یا په مکمل ډول باندې دوی خوب نه کوي او یا هم تر ناوخته دوی تلویزیون او په موبایل کې مصروفه وي یا په لیپټاپ کې، او یا هم که چیرې بیا مور او پلار او ځینې میلمانه او د کورنۍ نور غړي سره بانډار تر د شپې ناوخته ولري، دغه کوچني ماشومان هم ورسره ناست وي، خپله دغه د خوب خرابوالی او یا هم د خوب نه کول په منظم ډول باندې د ماشوم پر بدن باندې یا پر روان باندې څه اغېزې او تاثیرات درلودی شي. پر همدغه موضوع باندې به نن نو اغلې ادیبه حمیدي صاحب سره غږیږو، خو له هر څه مخکې ورته هرکلی و ښه راغلاست وایم. استاد تاسې هم په خیر راغلی، سهار مو نیکمرخه. سلامت باشین به نام خداوند مهربان. سلام صبح بخیر خدمت شما و همه بیننده عزیز که فعلا ما رو بیننده هستن. انشالله که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. سلامت اوسئ، امید دا ده چې تاسې هم ښه اوسئ او د نن ورځې سهار د ډېر په خوښۍ پیل کړی وي. خوشحاله یو چې په خپرونه کې راسره یو ځل بیا شتون لري او میلمنۍ. راځو پیل به له همدې پوښتنې وکړو چې ولې ماشومانو ته خوب کول مهم دی؟ به خاطر ذهن طفل خیلی آرام میشه. اگر طفل سر وقت منظم خواب کافی کنه، اونا هیچ اصلا کدام بدخویی نمی داشته باشه و همچنان یک طفل می باشه که ذهنن آرام می باشه، ذهنش آرام میشه و همچنان امی خواب کافی می داشته باشه و خود طفل نارام نمی باشه. خلاصه ای که برش بسیار خواب کردن، اگر خواب کافی بکنه یا به سر وقتش بخوابه، پس ای که هیچ از نگاه ذهنی و همچنان کدام مشکلات طبی برش پیش نمیشه، به خاطر ازی که ذهنش واقعا آرام می باشه. بله. د ماشومانو لپاره د خوب کولو وختونه کوم دي؟ په کومو وختونو کې باید دوی خوب وکړي؟ خب طفلا هستن زمانی که کوچک می باشن اصلا وقت خوابشون معلوم نیست، به خاطر ازی که اونا بیشتر خواب میشن. پس هر زمانی که طفل به آرامش ضرورت داره، هر زمانی که طفل خواب میشه باید یعنی وقت خوابش خراب نشه. دمو تایمی که طفل میخواه بخوابه، یعنی مادر هر چقدر کاری که می داشته باشه، پس مهمتر از همه ای است که اول باید به خوابش رسیدگی کنه. طفل آرام بسازه، بعد از اون میتونه که به کار خود رسیدگی کنه. پس ای که هر زمانی که طفل مرحله به مرحله خوابش تغییراتی که میآید، پس امی است که باید از طرف مادرش کنترل شود، نه ای که اگر خواب زیاد می داشته باشم باید کنترل شود، چون بعض مشکلات وجود می داشته باشه که طفل از کودکی یا چربی خون می داشته باشه یا بعض مشکلات طبی می داشته باشه که این باید کنترل شود و طفلایی که اصلا هیچ خواب کافی هم ندارن باید از طرف مادرش کنترل شود که چی دلیل وجود داره که خواب درست نداره. پسی باید تمامش در هر تایمی که طفل میخواد بخوابه، پسی که او خودش حتما یا خوابش گرفته یا ذهنش نارام است، پس او کوشش میکنه که به خواب کنه و تا ای که ذهنش آرام شود. پس هر زمانی که طفل خواب میکنه باید مانعش نشن، چون امی تا نیم ساعتی هم که میخوابن، پس امی است که ذهنش پس آرام میشه. بله، یعنی په عموم کې موږ او تاسې خو 8 ساعته داسې یې چې د خوب دپاره وقف وي، 8 ساعته د تفریح لپاره او 8 ساعته د کار کولو لپاره، خو کوچنی ماشومان بیا حداقل 2 ساعته کولی شي خوب وکړي. خب ما نمیتونیم که بر طفل یعنی خوابش هم میتونیم که یعنی زیاد بسازیم، ولی که کم شوه. طفل اگر از طرف شب ناوقت بخوابه یا مصروف شوه یا بگویه که خیر است یک روز دو روز مشکل نیست، ولی اگر در سیستم خوابش تغییرات بیاید که باعث ازی شوه که خودش در طول روز افسرده باشه، در طول روز نارام و کسل باشه، پس بهتر است که یعنی بر ما 8 ساعت که کافی است میتونیم صبح بخیزیم. یعنی اگر از طرف شب تا ناوقت هم بیدار باشیم، اما 8 ساعت خواب خود بگیریم، پس میتونیم که نرمال باشیم. ولی طفل که است فرق میکنه. بعضی طفلا هستن که عادت میکنن ناوقت خواب میشن ولی صبح دوباره پس وقت بیدار میشن. پس این است که عادتشان شده میره و بسیاری وقت سعی کنی که سردرد میباشد طفل. به خاطر چی است که تا ناوقت همراه فامیل میشینن و از طرف فامیل هم کنترل نمیشه. اگر تا ناوقت هم بیدار میباشه خیر است، میگه من خواب نمیبرش، یا از طرف پیشین که هستن اونا خواب نمیشن یا عادت نمیته برشان، چون هوا که گرم باشه باید 100% طفل خواب کنه. به خاطر ازی که
گرمی زیاد می باشه تا ای که در بیرون بگرده و مشکلات دیگه برش بشه، باعث ازی شود که مریض شود. پس بهتر است که از طرف پیشین هم خوابش تنظیم شود و همچنان از طرف شب سر وقت بخوابه تا ای که بتونه که صبح به مو ذهن آرام اگر مکتب میره و یا هر پلانی که در خانه می داشته باشه، پس ای که اگر خواب کافی داشته باشه میتونه در طول روز هم به کارهای خود برسه، هم طفل نارام نمی باشه، بدخوی نمی باشه و همچنان خانواده همچنان امرایش آرام می باشه. بله. خو که چیرته یو ماشوم کم خوب که یا د خوب د کمښت سره مخ وي هغې ته کومې ستونزې پیدا کېدلی شي، که څه هم هغه د روان له لحاظه وي او یا هم ځینې نورې برخې وي؟ خب در قدم اولی است که او ذهنش نارام میشه، حالت نرمال نمی داشته باشه که سردردی برش پیدا میشه، بی اشتیاهی برش پیدا میشه، پس نمیتونه طفل یعنی به شکل که باید باشه یعنی نرمال باشه، حتی درس خود رسیدگی نمیتونه. پس ایره میتونیم بگوییم که هم مشکلات روحی برش پیدا میشه، ذهنش نارام می باشه و همچنان او از نگاه که یک مریضی برش پیش میشه. در دو حالت باید کنترل شو تا ای که از این مشکلات برش پیدا نشه. بله. دغه ډول خوبونه که مثلا هغه کې تغییرات زیات وي د ماشومانو لپاره، کم خوب کوي یو ماشوم یا یو ماشوم له حده زیات خوب کوي، د مور او پلار رول پکې څه دی؟ څنګه کولی شي دوی د ماشومانو خوب کنترل کړي؟ خب بعضی طفل ها هستن که یعنی خوابشان خوب است ولی بیش از حد خوابم یعنی گفتیم مشکلات می باشه که حتی طفلا چربی خون می داشته باشن، خونشان میکروبی می باشه. بعضی مشکلات است که خواب زیاد میکنن. باید از طرف مادر پدر کنترل شه، ولی که اگر خواب زیاد نمی داشته باشن عاجل برای از اینا دوای خواب میتن که این دوای خواب یعنی نرمال خوردنش به قسم عادت میشه. اگر کدام وقت که هم بخواه که نرمال خواب شوه نمیتونه، او که برش عادت شد باید همیشه وقت دوای خواب برش استفاده کنه تا ای که او بخوابه. پس این بالای ذهنش خیلی تاثیر میکنه. باید اگر او خواب کم داره یا سر وقت خواب نمیشه تمامش برش یک تقسیم اوقات جور کنه که باید در چی تایم خواب کنه. اگر طفلا بعضی هایشان هستن گریه میکنن، با مو زده که میکنن نمیخواین بخوابن، ولی اگر یک شب شد دو شب شد که گریه کردن سر وقت خواب نکردن، این برشان عادت میشه. اگر مادری را چی کنه سر وقت بخوابانه به خاطر ازی که این امو تو عادت کنه و ای که به وقتش بخوابه و به وقتش دوباره پس بیدار شه. بله. که ماشومان یا ماشوم مثلا په کور کې ویښ پاتې کیږي څه باید وشي؟ لکه څنګه چې تا استاد وړاندې یاده وکړه ځینې میندې وي هغوی د ځینو شربت او ځینو شیانو څخه استفاده کوي تر څو ماشوم ته استفاده کې ورکړي او هغه دې په منظم ډول باندې خوب وکړي. که مثلا وخت یو ماشوم ضد کې وایي چې زه نه ویده کیږم یا مثلا تلویزیون ګورم یا په موبایل کې مصروف یم یا گیم کوم، دغه وخت کې باید څه وشي؟ در قدم نخست یک مشکل دیگه هم در فامیل وجود می داشته باشه. اگر در فامیل که یعنی دعوا و کشمکش در خود خانواده بین فامیل باشه، بالای ذهن طفل تاثیرات می داشته باشه که امو پس مو ذهنش نارام میشه، خواب درست نمی داشته باشه. طفلای هستن که از امو دوران کودکی حتی از 7 سالگی به بالا خیلی طفلای می باشن که زیاد تشویشی می باشن. اگر یک اتفاقی که در خانه رخ میده اونا به ذهنشان میمانه که چرا تو یک مشکل پیش شد. پس کوشش کنن که خانواده ها هیچ وقت پیش روی اطفال سر صدا و جنجال نکنن تا اینکه بالای ذهنشان تاثیر نکنه، خوابشان مشکل پیدا نکنه. و همچنان اگر تو یک مشکل که پیدا میشه باید کوشش کنن که از دوای خواب برشان استفاده نکنن. گفتیم که این قسم میشه که عادت میشه، طفل نمیتونه که نرمال خودش بخوابه. پس این است که باید والدین در قسمت از این توجه کنن که بتونه طفل اگر خواب کم داره یعنی از نگاه ذهنی مشکل نداره، از نگاه ازی که از نگاه طبی کدام مشکل نداره، پس این عادت شده که نمیتونه که با وقتش بخوابه. میتونه ایره از طریق امو برنامه‌ای که خودش برش تنظیم میکنه میتونه ایره عیار بسازه و خوابش منظم بسازه. بله استاد له تاسو ډیره مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون درلوده. تشکر استاد. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم په مننې د خپرونې دا برخه نو پای ته رسیږي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ.
بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو له تاسې په مننې د خپرونې دوام مو دی او بله برخه پیل شوه. دغه برخه کې نن سره درې ګلالي تکړه او بااستعداده زده کوونکي شته، لکه هر یو مریم جان لرو راسره په څنګ کې او تر څنګ یې روح الله جان او په وروستیو کې کوچنی ورور مو تواب جان. دوی نو موږ تاسو ته ښکلې ډالېګانې هم راوړي دي، هغه به هم ورڅخه واورو، د زړه خواله به هم ورسره وکړو، خو له هر څه وړاندې نو ورته ښه راغلاست وایم. مریم جانې ته خیر راغلی، خوش آمدی، صبح بخیر. ډیره مننه، زنده باشی، بسیار زیاد خوب هستی؟ صبح بخیر. الحمدلله استاد. سلام به تمام بینندگان عزیز که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکند. یک سلام خاص برای شما. تشکر که ما را دعوت کردین. تشکر. چی آوردی بخیر با ما؟ میخوایم قرائت کنم. قرائت کنی؟ خب قرائت ازت مشنویم. صحیح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. آمین. سبحان الله. ماشاءالله ډیر ښکلی و قرائت مو. مکتب میری؟ مایک کمی بلند بگی؟ بله میرم. فقط مکتب میری؟ مدرسه هم میری؟ بله مدرسه. خب بسیار خوب. خب میاییم بخیر برای هلا جان. خوش آمدی، صبح بخیر. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و یک سلام خاص برای شما و برای بینندگان عزیز که ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنند و برای هموطنان که چی در وطن هستند و چی خارج از وطن و کسایی که ما را در استودیو تماشا میکنند. صبح همگیتون بخیر. بخیر و سلامت باشی. چطور هستی؟ بخیر. خوب هستم شکر. شما چطور هست؟ صبح البته چطور آغاز کردی؟ خوب بود دیگه. خوب بود؟ بله. کدام خاطره خونه داری؟ نه خیر. خب چی آوردی بخیر؟ ما مقاله. مقاله درباره چی است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. خود چقدر خوب دیگه میشنویم ازت. بسم الله الرحمن الرحیم. یک معلومات درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اولین پیغمبر و آخرین پیغمبر بود. نام مادرشان بیبی آمنه و نام پدرشان عبدالله بود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی ازدواج نمود و در 40 سالگی مبعوث بر پیامبری شد و در 63 سالگی وفات نمود. خوب، بسیار خوب. امی مقاله را، امی معلومات در کجا یاد گرفتی؟ در مدرسه یا نه در مکتب؟ در مکتب. مکتب خو میری نه؟ بله. صنف چندم هستی؟ پنجم الف. و چندم نمره هستی؟ اول نمره هستی؟ بله. خب بسیار خوب. خب تواب جان چطور هستی؟ خوب هستم. بخیر آمدی؟ شکر. چی آوردی تو بخیر با ما؟ یک شعر آوردی یا ترانه آوردی؟ شعر آوردی. شعر آوردی؟ شعر ازت مشنویم. صحیح است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شعر. چشم ما از علم روشن می شود، خارزار از علم گلشن می شود. مکتب ما جای علم و دانش است، کار ما آنجا نوشت و خوانش است. هر کی دانشمند شد هر جا که است، میرسد از کار او خوبی به دست. ماشاءالله ماشاءالله. در چقدر مدتی را یاد گرفتی؟ در یک مدت. در یک روز، یک ساعت، 2 ساعت؟ یک روز. در یک روز همیشه را یاد گرفتی؟ بله. خب بسیار خوب. مکتب خو میری انشالله؟ بله میرم. صنف چندم هستی؟ صنف سیم. چندم نمره هستی؟ اول نمره. کدام ام صنفیت از زیاد دوست داری در صنف؟ در مکتب خالد. خالد. خالد جان دوست داره. تو سعی که دیگه اونو ام صنفه که خودت دیگه میبینه باز از جگر خون نمیشه؟ نه. خب راست میگی؟ بله. کدام مضمون دیگه باز بیشتر دوست داری؟ ریاضی را. ریاضی را. خب بسیار خوب. در آینده میخوایی که چی جور شوی بخیر؟ دکتر. دکتر. روزی باشه که بخیر به آرزوهایت برسی. خوب؟ بله. خب مریم جان خودت دیگه چی آرزو داری؟ من آرزو دارم بخیر یک دکتر
داخله عمومی شوم. دیگه استادایم کسایی که سرم زیاد کوشش کردن در جای مقام بالا برسن. همیشه بر استادایم فامیلم دعا میکنیم. انشالله ما هم برای دعا میکنیم. خب که به خیر برسی و آرزوهایت. کدام مضمون باز بیشتر دوست داری؟ زیادتر مضمون ریاضی را. مضمون ریاضی را. تو باید مضمون بیولوژی را خوش داشته باشی. همین مایک کمی بلند بگی. ای هم بر ما بگو که در خانه چقدر خوارا و برادر هستین؟ در خانه یک تا خوارک چیچه دارم. خودم کلان هستم، دو تا بیادرکایم هست. این دو بیادرت هست؟ بله. یگان وقت شوخی میکنه در خانه جنگ و جنجال؟ نه. نه راز بگو. یگان داره یک شوخی یکا میکنن بگم. باز خود دیگه میزنیشون یا نه؟ یگان دفعه. از قواریشان دیگه نه تواب جان بیخی شوخ معلوم میشه. خب د تاسو ډیره مننه چې په خپرونه کې مرا سره ګډون درلود. سلامت اوسئ. ښه له تاسې ټولو په مننې چې راسره وئ په خپرونه کې. فعلا لنډه دمه لرو. د خپرونې نورې برخې لا هم شته. زموږ لیدونکي اوسئ. په خیر راغلی بیا هم قدرمنو لیدونکو. د خپرونې دوام د بله برخه پیل شوه. دا برخه نو د روغتیا برخه ده. نن نو د روغتیا په برخه کې خوشبختانه قدرمنه ډاکټر صاحبه راهیله ساله رڅکزی په خپرونه کې لرو او غږیږو ورسره چې په میرمنو کې د ناروغیو زیاتوالی او یا هم ولې ښځینه طبقه نسبتا د نارینهو نه زیات ناروغي کیږي او یا هم ځینې روغتیایي ستونزې او امراض پکې زیات پیدا کیږي. پر همدې موضوع ورسره غږیږو خو له هر څه مخکې ورته هرکلی او ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحبې تاسې هم په خیر راغلی. سهار مو نیکمرغه. مننه ګرانې ستا دې هم سهار نیکمرغه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمشاد نړیوال تلویزیون مشرتابه همکاران او ټولو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ښه او ښایسته سهار دې راپیل کړی. سلامت اوسئ. هیله ده د نن ورځې سهار به هم تاسې په خیر او خوښۍ سره پیل کړی وي. راځئ پیل به له همدې پوښتنې وکړو چې ولې اکثر میرمنې نسبت نارینهو ته زیاتې ناروغي کیږي یا دا ستونزه پکې ولې شتون لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نارینهو د ښځو ترمنځ ځینې توپیرونه شته. بله. نو نسبت نارینهو ته ښځې هم ژر ژر ناروغي کیږي او ځینې امراض دي چې هغه په ښځو کې شته په نارینهو کې نه وي یا ځینې په بدن کې ځینې تغیرات چې راځي هغه نسبت په ښځو کې چې شته په نارینهو کې نه وي. او جسامت کې وګوري یا د هډوکي وګوري دغه نسبتا نارینهو د ښځو ډېر فرق شته. او که چېرته کار او فعالیت ته وګورې نارینه تر ښځو ډېر شاکه او درانه کارونه کوي. زحمتکشه دي، ډېر کار کوي او فعالیت ډېر کوي. ولې بیا هم ښځه چې ده جسمانه کمزوري او ضعیفه ده. که هډوکي وګوریم تر نارینه کمزوري دي، که جسم وګوریم در نارینه کمزوري دي. خو ځینې دلته ځینې توپیرونه دي چې ښځې نسبت نارینهو ته د امراضو انتاناتو انفیکشن او میکروبونو په وړاندې اساس دی او ژر ژر مریضې کیږي. یو دا چې په ښځو کې دغه دوه هورمونونه چې دي چې استروجن او پروجسترون دی. دغه هورمونونه چې کله په دې کې تغییر راځي دا د ښځو پر زړه باندې دفاعي سیستم باندې د دوی پر دماغ باندې او د دوی پر هورمونونو پر نورو بخشونو باندې د بدن څه کوي تاثیرات اچوي. بل په ښځو کې چې دی نسبت و نارینهو ته چې دی هغه مثلا ګوره په ښځو کې یو 2 ایکس کروموزومونه دي او په نارینهو کې یو ایکس کروموزوم دی یو واي کروموزوم دی. دغه کروموزوم چې دی په دغه ایکس دا زیاته د دفاعي سیستم سره اړیکه لري. نو ځکه ښځې چې دي ډېرې حساسې وي او ژر ژر انفیکشن او انتانات میکروبونه اخلي. بل توپیر د ښځو او د نارینهو دا دی چې ښځې د حیض دوره لري. د حیض دوره لري، عمل اخلي، شیدې ورکوونکي دي او مینوفاز حالت ته ورځي. نو دا هغه حالتونه دي چې په دوی په ټول بدن کې د سر د وریښتانو نیول ان تر پښو پورې د دوی په ټول بدن کې تغیرات راځي. که چېرته یو ښځه کې د میاشتنۍ ناروغي راځي مثلا په دغه وخت کې په دوی کې ډېر تغیرات راځي. او که چېرته دوی حمل اخلي د دوی په بطن کې یو ماشوم روزل کېږي چې د دې د بدن څخه تغذیه کوي، د دې د بدن څخه خواړه اخلي. نو که چېرته په دغه وخت کې د ښځې تغذیه ښه نه وي ځکه د ښځه بیا بېرته چې ده
د دې تغذیه او د دې خوراک چې دی بیرته د نارینهو یا د یو بل کورنۍ د غړي تر لاس لاندې دی. هغوی به دې ته تغذیه او یو شی برابروي که منظم ورته برابره کړي. خو حادثه دی ځکه یو انسان چې د یو ښځې په بطن کې یا د ښځې په خېټه کې هغه روزل کېږي، دغه لاسونه بدن ټول مکمل بدن جوړېږي، 9 میاشتې دا په خېټه کې ګرځوي. دا ډېر لوی توپیر دی د نارینه او د ښځو ترمنځ. بیا دغه ماشوم چې نړۍ ته پیدا کېږي، نړۍ ته راځي، زېږول کېږي، د زېږون په وخت کې به دې ښځې کې مثلا خونریزي ورکول، پر دوی باندې تکلیفونه او دردونه تېرېدل، دا هم یو ستونزه ده په دوی کې. بیا دغه ښځه 1 کال یا 2 کاله یا 6 میاشتې خو دغه ماشوم ته شیدې ورکوي. دغه شیدې ورکول، دغه د ماشوم تربیه او د ماشوم روزنه، دا په خپله یو لوی توپیر دی د نارینهو سره د ښځو، چې په ښځو کې ډېر تغیرات او بدلونونه راځي. بل چې کله ښځه 45 کلنۍ ته یا د دې نه پورته کېږي، د مینوپاز حالت ته ځي، د دوی د حیض دوره بندېږي. د حیض دوره چې بندېږي، په دغه وخت کې هم د دوی کې لږ هورموني تغیرات راځي، لږ مثلا په دې کې دغه راځي لکه د سرطان سره مخ کېږي، د خونریزي سره مخ کېږي، امکان لري چې په دوی کې د سینو سرطان منځته راشي، امکان لري په دوی کې د رحم سرطان منځته راشي. دغه مرحله چې ده، دا هم وزګوره د ښځو سره ډېر توپیر لري. بل د دې ځینې هورمونونه چې دي به هغه پر هډوکو باندې تاثیرات لري، لکه استروجن، پروجسترون هورمونونه چې دي. بل په نارمل شکل سره چې کله دا عمل اخلي، د عمل په دوره کې دا ښځه چې کېږي، د دې وزن ډېرېږي. وزن ډېرېدل په خپله مرض دی، په خپله ناروغي ده، ځکه دا د شکرې سبب هم کېدلی سي، د لوړ فشار سبب هم کېدلی سي، د زړه د ناروغۍ سبب هم کېدلی سي. یا ښځه چې مثلا کله دا چې مثلا حیض دوره کې کېږي، په دې وخت کې که چېرته دا نظافت ونه ساتي، دلته انفیکشن، انتانات، میکروبونه دې ته انتقالیږي. یا د ولادت په وخت کې که چېرته ډاکټران و، هغه قابلې هغه کسان د دوی سره مثلا احتیاط ونه کړي، دغه یو دستکشې یو ناروغ ته هغه بل ناروغ ته مثلا دوی استفاده کړي، یا پر هغه ځای چې دوی ولادت کوي هغه کم شټ چې دی، هغه کم ځای چې دی، هغه تبدیل او تغییر نه کړي، نو دغه خپل انتانات، میکروبونه چې کېږي ښځې ته انتقالیږي. اوس ګوره په ښځو کې PID پیدا کېدل ډېر عامه خبره ده. ډېرې کمې ښځې به وي چې هغه به PID نه لري. نو ډېرې ښځې زموږ اساس په افغانستان کې دا دی چې دوی PID لري. PID چې اکثره وخت یا به د حیض د دورې نه ډېر اخیستل کېږي، یو د ولادت د وخت نه ډېر اخیستل کېږي. کله چې دوی ولادتونه کوي، د ولادت په وخت کې دوی د دغه ستونزو سره مخ کېږي. اوس په ښځو کې د سینو سرطان دی، که دوی شیدې ورکوي، د دوی د بدن چې دی مثلا هغه خپله اوس ګوره دغه یو ماشوم د دې نه تغذیه کېږي، شیدې ورکوي که نه، نو دا ښه تغذیې ته اړتیا لري. او که شیدې نه ورکوي، امکان د دې لري چې دا د سینې په سرطان او د رحم په سرطان باندې اخته شي. که چېرته شیدې ورکوي، نو د کمزورۍ ضعیفۍ سره دې سره مخ کېږي. که ښه تغذیه نه وي او ښه خوراک یې نه وي، نو که چېرته شیدې نه ورکوي، شیدې دا بندوي، دلته بیا دا د سینې په سرطان باندې اخته کېدلی شي، د رحم په سرطان باندې اخته کېدلی شي، د هورمونونو د ګډوډۍ سبب کېدلی شي، په د سیسټونو سبب کېدلی شي، ځکه چې هلته چې دا شیدې ورکوي، نو هغه د دغې شیانو مخنیوی کوي. نو دا هغه شیان دی چې په ښځو کې نسبت و نارینهو ته. بل ښځې چې دي چې د دوی عمر زیاتېږي، مثلا دوی 1 ولادت کوي، 2 ولادت کوي، 3، دلته دوی وینه ضایع کوي، د دوی د بدن کې هغه مواد چې دي، هغه کوم پروټینونه، ویټامینونه، منرالونه چې دي، دغه کې تغیرات راځي، بدلونونه راځي، په دوی باندې دردونه تېرېږي. دوی چې دغه ماشوم چې کله روزي تربیه کوي، دا باندې دوی باندې سختي او حالت راځي. نو ځکه په ښځو کې ناروغۍ او کمزوري نسبت و نارینهو ته ډېرې دي. اوس په ښځو کې مثلا ګوره ښځه حیض دوره لري، عمل اخلي، تغیرات په بدن کې راځي، هورموني تغیرات په دوی کې راځي، په دوی کې مثلا د دفاعي سیستم تغیرات راځي، د دوی د هورمونونو چې دي پر هډوکو باندې، په زړه باندې، پر دماغ باندې منفي او مثبت تاثیرات کولی شي، د وزن د زیاتېدو سبب کېدلی شي. په ښځو کې د مینوپاز حالت راځي چې په دې کې بیا خونریزي و د سرطان سبب کېدلی شي. شیدې ورکوي، خپله دغه ماشوم چې دغه د شپې د دې بېخوبي چې دا کله راپورته کېږي او د ماشوم ته، نو ځکه دغه ماشوم چې مثلا د دې تربیه کوي، روزنه کوي، یو ماشوم لري، 3 ماشومان لري، بیا په افغاني ټولنه کې خو هره مور تر 10 پورې ماشومان هم لري. دا ټوله تر څو چې دوی د 18 کلنۍ 19 کلنۍ پورې رسېږي، د مور په غاړه دی. صحیح د نفقه او خوراک دا شیان چې دي، دا به پلار ورته راوړي، خو زیات چې دی د مور په غاړه دی. یو بله خبره دا ده چې په ښځو کې ده، ښځې اکثره وخت چې ښځې اشپزي کوي، هغه ښه خوراک او ښه تغذیه هم نارینهو ته ساتي. خپله که څه هم د عمل اخیستونکې ده، د شیدو ورکوونکې ده، د یو ماشوم روزونکې ده، اما دا چې ده اکثره ښځې همداسې دي، زړه سوانده دي، اکثره ښه خواړه او ښه تغذیه چې ده هغه نارینهو ته ساتي. که چېرته هغه نارینه ټوله ورځ کې هم نه وي، دوی غرمې ځان ته صحیح اشپزي نه کوي، د ورځې فجران کې دوی صحیح تغذیه او خوراک نه کوي، هغه ساتي تر څو شپې نارینه راځي. اکثره دوی په سترخان کې چې کله سترخان اوارېږي، که چېرته د کورنۍ نور غړي هم دې
دې ته متوجه نه سي دغه ښځې چې دي سترخوان هوار کړي په اوبو پسې ولاړه سه په یو بل شی پسې ولاړه سه خواړه کم څه ورڅخه راوړه ډوډۍ کم څه ورڅخه ډوډۍ راوړه اکثره وخت چې ښځو سترخوان هوارېږي نو ښځه د سترخوانه ژر ژر ولاړېږي یا ماشوم وژړل ماشوم ته ور ولاړه سه یا ماشوم ډوډۍ غواړي یا ماشوم اوبه غواړي دغه شیان چې دي دوی په سترخوان باندې صحیح هغه سترخوان ته نه کښېني په صحیح توګه دوی خوراک نشي کولی نو دا خپله د دې سبب کېدلی سي چې د دوی بدن کمزور او ضعیفه سي ځکه چې په ښځو چې دي د ښځې تغذیه ډېره مهمه ده بله خبره دا د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري یا به د خسر لخوا اجازه نه ورکول کېږي یا به د خاوند لخوا څخه یا د خواشي لخوا څخه یا به فرهنګي هلته داسې وي چې ښځو ته به اجازه نه ورکول کېږي چې دوی خدماتو ته صحیح توګه لاسرسی ولري نو دا شیان د دې سبب کېدلی شي چې بالاخره د ښځې روغتیا ته زیان ورسوي بل اړخ ته بیا ښځې ډاکټر ته ډېرې ځي او ځینې مرضونه په ښځو کې ژر ژر تشخیصېږي ځکه ډاکټر ته ځي یو خوا داسې ده چې ځینې ښځې دي و ډاکټر ته لاسرسی نه لري ځینې بیا داسې دي چې ډاکټر ته ډېرې ځي او هر کوچنی مرض چې وي هر مرض چې په دوی کې ژر ژر تشخیصېږي او اکثره نارینه چې دي ځینې ناروغي همداسې پټې پاته کېږي ځکه دوی ډاکټر ته خاص مراجعه نه کوي نو دا هم د دې سبب کېدلی شي چې په ښځو کې دا معلومه شي چې ولا ښځې ډېر ناروغه یعنې ښځې په عمومي توګه سره هم د جسامت له لحاظه هم د هورموني تغییراتو هم په بدن کې د عمل اخیستلو د حیض د دوران تغییراتو دا د دې سبب کېدای چې هم خپله د هډوکو چې د دوی ضعیفه دي کمزوري دي جسماناً که د دوی جسامت ته وګوري نسبت و نارینهو ته کمزوري او ضعیفه دي خپل تغذیه په صحیح توګه سره نه کول د بل تر لاس لاندې دي مثلا که دوی تغذیه صحیح رانه وړي یا ډاکټر ته په صحیح توګه ورنه رسي په وخت ونه رسي دا ټول هغه شیان دي چې په ښځه کې مرضونه او آفاتونه میکروبونه ډېر دي یو تر ټولو بله خبره ده چې ښځه فعالیت نه لري اوس ګوره ښځه چې د فزیکي فعالیت دا هیڅ نه کوي د دې چې په عمل اخلي د عمل په وخت کې د دې بدن په خپله وزن زیاتېږي د دې چې وزن زیات شو دا فزیکي فعالیت نه کوي حداقل 10 دقیقې 10 دقیقې دا باید فزیکي فعالیت وکړي مثلا قدم وهل منډه وهل دا شی په ښځه کې نشته ښځه د دې شي خوښوونکې ده چې وزن یې زیات وي وزن یې باید زیات نه وي دوی وزن چې دی چربي وزن دی د نارینه وزن چې دی عضلاتي وزن دی د ښځې وزن چې دی چربي وزن دی د چربي وزن په خپله د شکرې و د لوړ فشار و د زړه د ناروغۍ د تنفسي ناروغیو د هډوکو د ستونزو د دې ټولو د اعصابو د ستونزو د دې ټولو سبب کېدلی شي دا ټول هغه عوامل وو چې د نارینه او د ښځو په منځ کې توپیر بله سلامت اوسئ ډاکټر صاحبې کومې خطرناکې نښې دي که مثلا په یو مېرمنې ته څرګندېږي یا مثلا پکې موجود وي هغوی باید جدي ونیسي او ژر تر ژره دوی روغتون او ډاکټر ته مراجعه وکړي په ښځو کې هغه خطرناکه نښې که چېرته په ښځو کې پیدا سوې تر ټولو خطرناک هغه دا شی دی چې کله په ښځو کې مثلا PID پیدا سوه یا مثلا خونریزي په دوی کې پیدا سوه یا د عمل په جریان کې مثلا په دریم تریمسټر کې دوی ته خونریزي پیدا سوه دوی باید مراجعه وکړي چې په دغه وخت کې هم د ماشوم خطر کېدلی سي هم د مور خطر کېدلی سي یا مثلا لوړ او ټیټ فشار په دوی کې پیدا سوه یا کمخوني په دوی کې پیدا سوه مخکې له دې چې دوی عمل واخلي یا مخکې له دې چې دوی واده وکړي یا داسې وخت وي چې دوی مثلا عمل لري په دغه وخت کې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې تر څو ډاکټر دوی ته مشوره ورکړي یو د ډاکټر ته تګ د دوی د عمل په وخت کې ډېر مهم دی په دې خاطر د عمل په وخت کې ډېر مهم دی چې کله دا عمل لري هره میاشت باید ډاکټر ته ولاړه سي ډاکټر ته چې هلته ځي د دوی وزن کتل کېږي فشار یې کتل کېږي دلته څو ګټې دي هم د ماشوم ګټه ده هم د مور ګټه ده فولیک اسید ورکول کېږي کلسیم ورکول کېږي فشار یې کتل کېږي دا ټول هغه شیان دي چې د دوی هلته په رایګان توګه سره په هر روغتون په هر کلینیک کې شته د دې میاشت په میاشت سره تګ او هلته یو کتابچه هم ورکوي نو دا د دې سبب کېږي چې هم دا سالمه واوسېږي هم د دې ماشوم سالمه واوسېږي که کمخونه هم به مشوره ورته ورکړي یا به دوا ورته ورکړي که ضعیفه هم به د مشوره ورته ورکړي مثلا د یوه میاشت ولاړه دې هغه خپل وزن وکتي هغه ورته وایي چې مثلا ستا ماشوم وزن زیات سوی دی دلته هم د دې په روح په روان باندې ښه تاثیر کولی سي که بله میاشت لاړ سي چې هغه ورته وایي چې ستا د ماشوم وزن کم سوی دی دلته به دې ته ووایي چې آیا ستا تغذیه صحیح نه ده آیا ته کوم ډیپریشن تشویش لري اضطراب لري کومه ستونزه ده آیا مثلا کومه مریضي چې لري ولې ستا د ماشوم وزن کم سوی دی ضعیفه سوی نو دا چې سوی دی دې ته ګټه لري یا مثلا ځینې وخت داسې دی چې هغه ښځه کې ځینې ناروغي مثلا لکه د شکرې ناروغي یا په خاصه توګه د عمل په وخت کې که چېرته دوی نارمل شکره په دوی کې پیدا کړي د عمل نه وروسته دوی حتما باید د ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل شکره چک کړي چې در څو وکولی شي چې خدای مکه دغه شکره چې په نارمل شکل ده دا ټایپ ټو ته ونه رسېږي چې بیا دا ډېر خطرناک کېږي ځکه شکره یو داسې شی ده چې دایمي ملګری دی نو په ښځو کې چې کله داسې اعراض او علایم لکه
خونریزي پیدا کېدل یا مثلا دوی ته شدید درد پیدا کېدل یا د عمل په وخت کې مثلا دوی ته کومه ستونزه مشکل پیدا کېږي وخت په وخت ډاکټر ته تلل دا هغه نښو نښانې دي چې ښځه باید ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر ډاکټره پورې ورسېږي چې هغه صحیح تشخیص وکړي او کوشش دې وکړي په خپل سر دې دواګانې نه اخلي. بلې ولې باید د میرمنو روغتیا باندې تمرکز زیات وي که څه هم هغه میرمنې وي یا د کورنۍ نور غړي وي؟ دا باید ځکه ورباندې زیات وي چې میرمن چې ده هغه یو مور ده هغه مور دی هغه د یو ماشوم پالونکی ده 9 میاشتې ماشوم په خپل بطن کې ساتي بیا 1 کال 2 کال هغه ته شیدې ورکوي بیا د هغې نه وروسته چې دغه ماشوم تر څو 12 کلنۍ یا 13 کلنۍ یا بلوغ دورې ته رسېږي دا د مور په غاړه دی د کور کارونه د مور په غاړه دي دا هر څه د مور په غاړه دي که چیرته د مور صحت خراب نو د دې په بطن کې به ماشوم خراب وي که چیرته د مور صحت خراب نو دغه ماشوم چې زیږول سوی دی د نړۍ ته راوړل سوی دی د هغې تغذیه او خوراک به خراب وي که چیرته د مور صحت خراب وي نو هغه ماشوم چې د دې تربیه د دې په غاړه ده د هغې تربیه او د هغې نظافت او د هغې پاکي او د هغې خوراک او دغه چې ورکوي روزنه چې دې کې به ستونزه وي که چیرته د مور صحت خراب وي نو مور به په کور کې هغه کار او هغه اشپزي او هغه کار منظم په صحیح توګه سره نشي کولی ځکه چې یو اشپزي که یو مور کوي پاکي ته باید پاملرنه وکړي د لوښو مینځلو ته د اشپزخانې ساتنې ته دغه ټولو شیانو ته که چیرته دا ضعیف یو کمزوري مریضه وي بیا نشي کولی چې یو ښه پاک خواړه پاخه کړي یو ښه پاک کور وساتي یو ښه سالم نسل ورزي سالمه مور سالم نسل وړاندې کوي خو اوس دغه دنیا چې دا ګوره دا ټولنه چې په نسل باندې ولاړ ده که نه یو ښه مور یو سالمه مور یو قهرمان اولاد روزلی سي یو ښه اتل اولاد روزلی سي په نړۍ کې که وګورې که په افغانستان کې وګورې که ټوله نړۍ ته وګورې انسانان خو ټول انسانان دي که ښځې دي هم ټولې ښځې دي او که نارینه دي هم ټوله نارینه دي ټوله یو شان جوړښت لري فرق نشته پکښې کې ولې ځینې ډېر قوي حافظه لري ښه ځیرک وي ښه چالاکه وي ښه یو بریا ته رسېدلی د لوړ مقام خاونده سوی که درس د مخې کې درس کولی سي که یو وظیفه په لاس ورکړي هغه وظیفه په صحیح توګه سره مخ ته وړلی سي او ژر نه ناروغه کېږي یو ښه قهرمانان اتلان ځوانان وي بل اړخ ته چې وګورې ډېر ضعیفه کمزوري او داسې په عامه اصطلاح کې دوی ورته وایي ټمبل یا مثلا د کار نه تښتېدونکي یا چې یو کار ورته سپارې دوی په صحیح توګه سره نسي اجرا کولی یو اړخ ته چې ګورې ښه قوي اتلان ځوانان بل اړخ ته چې ګورې ډېر کمزوري ځوانان یو اړخ ته چې ګورې ډېرې قوي نجونې وي چې ډېرې قوي پیغلانې وي چې هغه داسې یو اتلې میندې ځینې جوړې سي چې بالاخره په هغه باندې هغه خپل قوم او دغه چې دی ویاړ ورباندې کوي افتخار ورباندې کوي داسې اتلانې قهرمانانې وي چې خپله به ورته اریانه شي چې خبرې کوي یا مثلا یو کار ورته سپاري یو وظیفه ورته سپاري په صحیح توګه سره مخ بل اړخ ته بیا داسې ضعیفې پیغلې وي چې هغه به چې یو ګیلاس یو جای کې شی راپورته کوي وایي والله نسم راپورته کوي ملا مې درد کوي بدن مې درد کوي کمخونه یم ضعیفه یم مثلا مشکلات لرم دوی به په 18 کلنۍ 19 کلنۍ 15 کلنۍ کې بیا د عملیاتو بیا د دوا او د دې سره بیا مخ کېږي انسانان خو یو انسانان دي څه فرق څه خو دا د مور په تربیه پورې اړه لري که نارینه دي که ښځینه دي که چیرته یو اړخ ته اتل قهرمانان دي او قوي قهرمانان ځوانان او خویندې دي بل اړخ ته ضعیفه او کمزوره خویندې او ورونه دي د دې ټوله روزنه او تربیه چې دا نه په مکتب پورې اړه لري دا نه په پوهنتون پورې اړه لري دا نه په ټولنې پورې اړه دا ټول په مور پورې اړه لري یو اتله مور اتل اولاد او اتل نسل نړۍ ته راوړلی سي یو قوي او پیاوړې مور چې ده یو زیرکه او پوهه مور چې ده یو پوهه اولاد یو زیرک اولاد نړۍ ته وړاندې کولی سي که د مور په بطن کې ماشوم ښه تغذیه سي ښه قوي تغذیه ولري د مور شیدو باندې ماشوم ښه تغذیه سي وروسته له دې د ماشوم نظافت او د ماشوم تغذیه او خوراک ته مور ښه پاملرنه وکړي نو هغه به ډېر قوي او پیاوړي ځوانان او پیغلانې وي او د ټولنې ته به وړاندې کېږي خو دغه نسل چې دغه مور وړاندې کوي خو د ټولنې ته وړاندې کوي او دا ټولنه چې جوړه ده په همدغه ځوانانو او پر دغه پیغلو باندې جوړه ده لکه مور نو د مور روغتیا ځکه مهمه ده چې د مور روغتیا ته دې پاملرنه وکړو نو راتلونکی نسل به دې جوړ که هر څوک غواړي سالم نسل ولري یو ښه سالم نسل یو ښه قوي او اتلان لورګانې او زامن نړۍ ته وړاندې کړي ټولنې ته وړاندې کړي نو د مور خیال دې وساتي د مور د صحت خیال دې وساتي د مور د روغتیا خیال دې وساتي د مور د تغذیې خیال دې وساتي د مور د پوهې خیال دې وساتي مور ته د عامه پوهاوی ورکړي چې تر څو یو سالم نسل
کړل یو نړۍ ته راوړي. ولې ځینې په نړۍ کې که موږ او تاسې وګورو په ځینې نړۍ ډېره پرمختللې ده، بل اړخ ته چې وګورې ځینې هېوادونه به ډېر به پرمختللي او ځینې هېوادونه به ډېر وروسته به پاتې وي. ولې؟ خو هغه همدغه نسل دی، همدغه نر او ښځې دي، همدغه نسل که چېرته یو ښه قوي نسل، ښه پیاوړی نسل، ښه پوه نسل او ښه روزل شوی نسل هغه ټولنې ته وړاندې شو، هغه به ډېر پیشرفت وکړي او ډېر به پرمختګ وکړي. او که چېرته یو ټولنې ته ضعیف او کمزوری نسل وړاندې شو، که هغه نر وي که ښایسته وي، نر وي که ښځینه وي، بالاخره به هغه ټولنه چېرته شوي ضعیفه او کمزورې به وي، ځکه پرمختګ به نشي کوی. د ټولنې پرمختګ څوک کوي؟ همدغه ځوانان او همدغه نجونې به کوي، بل څوک نه کوي. خو دا څوک روزي؟ خو مور یې روزي. د دې ټوله روزنه چې ده په مور پورې. نو د مور روغتیا چې ده د یو ښه سالمې ټولنې سبب کېدلی شي، د یو هېواد د پرمختګ سبب کېدلی شي، د دې نړۍ د پرمختګ سبب کېدلی شي. دا هېواد چې د فرق نه لري، ټول هېوادونه دي، ټول انسانان دي، ټول د الله بندګان دي. ولې یو ځینې ډېر پرمختللي دي او ډېر کمزوري؟ دا ټول په مور پورې اړه لري. بېشکه. ډاکټر صاحب یو بل څه دغه کورنۍ تاوتریخوالی او یا ځینې مشکلاتو ستونزې که په فامیلونو کورنیو کې رامنځته کېږي هم د مېرمنو او د پیغلو نجونو پر روان باندې یا په روغتیا باندې اغېزې تاثیرات درلودی شي؟ ډېر منفي تاثیرات درلودلی شي. د کورنۍ تاوتریخوالی، په کورنۍ کې شخړې، په کورنۍ کې جنګونه، جنجالونه، په کورنۍ کې تهدید او توهین، دا هم د ځوانانو، هم دغه تنکي پیغلو، دا هم د دې مور په دې ټول باندې منفي تاثیرات درلودلی شي. یو ماشوم چې روزل کېږي، تربیه کېږي، هغه د مور او پلار نه زده کړه کوي. د مور پلار چې کوم کار کوي هغه ماشوم هغې نه زده کړه کوي، هماغسې کوي. که چېرته په یو کورنۍ کې شخړې وي، جنګونه وي، جنجالونه وي، په هغه کورنۍ کې مشکلات وي، هغه د دغه ماشومانو پر ذهن باندې، هغه د دې تنکي ځوانانو پر ذهن باندې منفي تاثیرات درلودلی شي. د هغوی آینده بیا نسي روښانه کېدلی، هغه ډېر ډارن پیدا کېږي، هغه ډېر ترسو وي، هغه د یو ډېر عادي شي څخه بیریږي، هغه بیا زړور نسي کېدلی. هغه چې کله په ټولنه کې یو مسؤلیت او شی ورته سپارل کېږي، د دې په ذهن باندې منفي تاثیرات لیدلی دي. هغوی بیا نسي کولی چې یو مقاومت وکړي د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې، په وړاندې دوی چې کوي چې مقاومت نسي کولی. او بل دغه خپله چې دغه مور او پلار په منځ کې که چېرته شخړې وي، جنجالونه وي، توهین وي، ښکنځل یو بل ته کېږي، هغه ماشومان یې ځینې زده کوي. هغه خو روزنه او تربیت چې لومړنۍ مدرسه چې ده د ماشوم لپاره د مور غېږه ده. که چېرته دولتي مکتب ته ځو، هسې هم په افغانستان کې ولاکه دولتي مکتبونه داسې مکتبونه یي چې هغه داسې ماشومان وروزي. زما خور په 4م صنف کې ده، په مکتب کې ماخستن ما ته کښېناسته، کتابونه یې راته راوړل. ما ورته ته څنګه په دې باندې تر اوسه نه پوهېږې؟ وایي استاده فقط راځي موږ ته وایي فقط هغه سوالونه یې حل کړه، نور درس نه راکوي. د ګوره زموږ او ستاسې دولتي مکتبونه ډېرې ستونزې لري. زما خور چې په کور کې ده اوس څه شی وایي زده کوي، په مکتب نه چې کتابونه راوړي، زه ورته وایم استاذې څه شی درته ویل؟ وایي استاده فقط راځي او موږ ته وایي چې تاسو نن په خپل منځو کې درس سره ووایاست، زه کار لرم. یا راسي په تخته باندې ودرېږي، یو ماشوم پورته کړي او هغه ته وایي چې ته کتاب د مخې ووایه، ته چې د کتاب د مخې وویلې نور کتابونه وتړئ، صحیح ده ولاړ شئ، یو څو دقیقې تفریح وکړئ. یا هغه کپتان ته ووایي چې دغه ماشومان چې دي مثلا دلته مثلا زه ځم یو چېرته کار لرم، دې قرار ناست وي په اداره کې، خپل چای وڅښي، هغه کپتان ته یې لرګی په لاس ورکړی وي، دغه ماشومان راکنټرولوه. هغه خو نه د کوچنیان دي، ماشومان دي. ته یو ماشوم د بل ماشوم پر سر باندې ودروه، وهل ورکوي، تهدید ورته کېږي، ښکنځل ورته کېږي. موږ خو هسې دولتي مکتبونه چې مکتبونه نه دي. نو په دې چې زموږ خپله په کور کې هم شخړې او جنجالونه وي، د مور او د پلار ترمنځ هم داسې یو حالت وي چې هغه کورنۍ چې د تهدید کېږي او ښکنځل په منځو کې سره کېږي، نو هغه ماشوم به د کور نه څه شی زده کړي او د مکتب نه به څه شی زده کړي. نو ځکه به زموږ او ستاسې په ټولنه باندې ډېر منفي تاثیرات، د دوی په زده کړو باندې، د دوی په حافظه باندې، د دوی په روغتیا باندې، دا ټول باندې منفي تاثیرات اچولی شي. نو کوم ماشومان چې په کورنۍ کې مور ښه تعلیم یافته وي، ښه پوه خلک وي او دغه ماشومانو په منځ کې شخړه نه کوي، د ماشومانو په مخ کې تهدید نه کوي، یو بل ته ښکنځل نه کوي، هغه ماشومان د دوی نه تربیه زده کوي. هغه ماشوم دغه کور مور او پلار او مشر ورور مشر خور ته ګوري، بیا د هغې مطابق هغه عمل کوي. نو که چېرته دوی په خپلو منځو کې په شخړو اخته وي، د ماشوم تغذیه به ځینې پاته وي، د ماشوم نظافت به ځینې پاته وي، د ماشوم هغه کوم زده کړه چې تربیه چې باید ورکړي هغه به ځینې پاته وي. خو دغه که دوی په خپل منځو کې سره اخته وي، خو دا ټول منفي تاثیرات اچولی شي. نو دا کورنۍ کې چې هغه ماشومان روزل کېږي، هغه به ټولنې ته ناسالم نسل وړاندې. بله ډاکټر صاحبې په وروستیو کې یعنی دغه ډول ناروغیو چې تاسې هم یادور شولئ او یادوري مو د ټولو ناروغیو وکړله چې په عموم کې ولې هم دغه
روغتیایي ستونزې نسبت نارینهو نه په ښځینهو کې زیاته وي، علتونه یې څه وي، ولې پیدا کیږي؟ راځو اوس د مخنیوي برخې ته. څنګه کولی شو چې مثلا د دغه ډول ناروغیو د مخنیوي لپاره کار وکړو؟ څنګه کولی شو چې سالم او ښه روغتیا ولرو؟ څه باید وکړو؟ ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړه سولې ګرانې، ځکه چې دا پوښتنه تر ټولو مهمه ده. وایي وقایه تر تداوي غوره ده. که چېرته یو مرض وقایه سي نو هغه در تداوي ډېر غوره دی. نو زموږ او ستاسې په ټولنه کې ښځې چې دي هغه باید مخکې له دې چې په مرض باندې اخته سي دوی باید وقایه سي. د دوی لپاره اول عامه پوهاوی دی، که هغه د سوشل میډیا لخوا وي، که د عامه تعامل لخوا څخه وي عامه پوهاوی، هم د سوشل میډیا لخوا څخه، هم د روغتیا د بخش څخه، هم د کلینیکونو لخوا څخه، دوهم په خپله د کورنۍ لخوا څخه د دوی سره همکاري وسي. نو کله چې دوی ته یو خو عامه پوهاوی وسو، دوهم ښځې په خپله باید لږ په ځان کې حرکت راولي، تر څو به ښځو ته بل وایي او دوی به هغه کار کوي. لږ دې په خپل ځان کې غیرت راولي. افغاني ښځې چې دي ډېرې غیرتي ښځې دي، خو د دې خپل غیرت او د دې خپل استعداد نه استفاده نه کوي. د افغانستان ښځې چې دي نسبت و نورې نړۍ ته د افغانستان ښځې هم غیرت لري، هم قوي دي، هم پیاوړي دي، خو د دې خپل غیرت او د خپل استعداد څخه دوی استفاده نه کوي. اوس که په افغاني ښځې ته وګورې، دوی به ماشومان هم روزي، د کور کار به هم کوي، په کور کې به اشپزي هم کوي، ډوډۍ به هم پخوي، بیرون کې به درس هم وایي، په بیرون کې به وظیفه هم اجرا کوي، د ماشومانو روزنه تربیه به هم کوي، د خاوند رخصر خیل د دې کار به هم کوي. دا ټوله کوي. د افغاني ښځې ډېر پیاوړې ښځې، خو داسې د دوی استعداد لري، د استعداد نه استفاده نه کوي. نو دوی دې هڅه دا وکړي، اول دې خپل تغذیې ته پاملرنه وکړي. ځکه دې ته پاملرنه وکړي چې دوی چې دې اکثر د ولادتونو سره، د حیض د دورې سره، د زیږون د دورې سره، د شیدو ورکوونکو سره، مینوپاز دورې سره دوی مخ کېږي. دوی یو دا چې دوی خپل تغذیې ته ډېر پاملرنه وکړي، ویټامینونه، پروټینونه، منرالونه، شحمیات، دې ټول سبزیجات خوړل، تازه میوې خوړل، دا شیانو سره ډېر غوړ او ډېر وریجو، دې شیانو سره چې دي هغه دې ډېر نه خوري. دا دې تغذیې ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې دا هر ځل چې دا عمل اخلي 9 میاشتې د دې په خېټه کې، په بطن کې چې دغه کوم ماشوم روزل کېږي، هغه د دې نه تغذیه کوي. هغه شیدې چې دا ورکوي هغه د دې نه تغذیه کوي. مینوپاز حالت چې راځي هغه د دې په بدن کې تغیرات راځي، هورموني تغیرات چې راځي هغه د دې په بدن کې راځي. نو تغذیه تر ټولو په اول قدم کې اوبه څښل، منظمې اوبه څښل، حداقل د ورځې 12 ګیلاسه 10 ګیلاسه اوبه څښل، بل فعالیت کول هر سهار د هرې خور د هرې مور لپاره وایي چې دوی د هر سهار چې د خوبه راپورته کېږي 3 ګیلاسه 4 ګیلاسه جوش کړي اوبه دې څښي. دا جوش کړي اوبه دې په خالي معده باندې څښي. کله چې دا وڅښل بیا د دوی ورزش ورباندې کوي، قدم دې ورباندې وي، منډې ورباندې وي. دا د دوی نه وایي چې موږ حتما کلب ته ولاړ شو. بالکل دوی دې دا نه وایي چې حتما دې موږ کلب ته ولاړ شي. او ویلې کې په خپل کور کې په خپل وطا کې دې ورزش وکړي، هېڅ ستونزه نشته. ورزش په هر ځای کې کېدلی شي. دوی دې فعالیت وکړي، ورزش وکړي، بیا دې 1 ساعت یا نیم ساعت وروسته بیا په دې پسې خوراک وکړي. د سهار دې ښه تغذیه وکړي، د غرمې دې ښه تغذیه وکړي، د شپې خوراک دې راکم کړي، مثلا لکه چربي وخورو او ډېر غوړ او دا شیان دې ډېر زیات نه خوري. بل دې دوی کې چې ډېره غټه ستونزه ده هغه اضطراب دی. اضطراب او تشویش او ذهني فشارونه دي. دا ښځې ډېرې اساسه دي. که څه هم نارینه د دوی نه ډېر شاکه او درانه کارونه کوي، نو ښځې د کوشش وکړي ډېر اضطراب او ډېر تشویش دا شیان دې نه کوي، ځکه دا رواني ستونزه چې ده دا هم جسماني ناروغۍ ته زیان رسوي، هم رواني روغتیا ته ستونزه رسوي. نو دوی دې وکړي ډېر تشویش دې نه کوي، ډېر فکر دې نه خرابوي. د اولاد تربیې ته د دوی فکر خراب دی، د اولاد د زیاتوالي ته د دوی فکر خراب دی، چې مثلا ماشوم یې داسې لږ مریض دی ته د دوی فکر خراب دی. یو کورنۍ کې کوچنۍ شخړه، یو کوچنۍ مشکل دی ته د دوی فکر خراب دی. یو خو اکثره چې کورنۍ سره ډېر د رواني ستونزو سبب شوی دی، تشویش او ډیپریشن سبب شوی دی، هغه 2 کورنۍ دي. یو د خسرخیلو کورنۍ ده، یو د نجلۍ د مور کورنۍ ده. دغه د نجلۍ د مور او فلر کورنۍ چې ده اکثره دا مداخله کوي. د نجلۍ مور، د نجلۍ خور، د نجلۍ وریندار، د نجلۍ خاله، د نجلۍ انا، دغه چې ده د نجلۍ په ژوند کې چې کله دا واده سو ډېره مداخله کوي. ولا ستا خاوند تا سره ښه نه کوي، ولا تا ته ښه تغذیه نه راوړي، ولا ستا هغه یور چې ده درته ښه لباس اغوندي، ستا یور چې ده درته ښه خوراک او تغذیه کوي، هغې ماشومان درته ښه روزل کېږي، هغې ماشومان مکتب کې دي، ستا په مکتب دولتي کې دي، هغه په شخصي کې دي، ولا هغه ستا یور چې ده درته، ستا اندرور چې ده درته ښه لباس اغوندي، ولا ستا خوښه چې ده دا مې خوښه نه سو ستا سره. دغه شی چې دي دغه 2 کورنۍ چې سره جنګوي، د نجلۍ کورنۍ چې ده نسبت و د هلک و کورنۍ ته ډېره مداخله کوي. د هلک په کورنۍ کې بیا چې ډېر زیات مشکلات جوړوي، د هلک مور یې ډېر جوړوي، د هلک خویندې جوړوي. دغه دواړې باید کنټرول شي. هم د نجلۍ کورنۍ باید د نجلۍ په ژوند کې مداخله ونه کړي، هم د هلک کورنۍ چې ده چې دغه زیات چې رول لري چې مور یې ده یا خویندې دي، دا هم باید. دا د اضطراب
اضطراب د تشویش د ډیپریشن د دې سبب کېدلی شي. اوس مثلا اکثره ښځې د عمل لري که چېرته د هغې خاوند و هغې ته خوراک راوړي یو ښه میوې راوړي خور یې پکې یا مور پکې مداخله کوي چې ته ولې یوه دې ته ښه خوراک راوړې زما د دې څه فرق څه هغه عمل اخیستی دی هغه یو ماشوم د میاشتې په خېټه کې ګرځي نو دا هغه شیان دي چې موږ او تاسې د مرضونو مخنیوی پکښې بله ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب ډېره مننه چې پر دغه مهمه موضوع مو راسره نن بحث درلود. مننه ګرانې خوشحاله سوم چې تا سره نن په دې سهار کې وم. خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم په مننې د خپرونې د روغتیا برخه پای ته رسېږي نو لنډه دمه لرو خو یاد دې وي چې د خپرونې د خبر برخه وروستۍ برخه هم پاتې زموږ لیدونکي اوسئ. په خیر راغلی بیا هم قدرمنو لیدونکو له تاسې په مننې د خپرونې دوام ده او د خبر برخه مو پیل شوه. دغه برخه کې نو تاسې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو له تازه خبري راپورونو څخه خبرو خو یاسمین صافی نو په سټوډیو کې ده وبورو چې خبري راپورونه نن څه راوړي دي. له هر څه مخکې ورته ښه راغلاست وایم اغلې صافی په خیر راغلی سهار د نیکمرغه. ډېره مننه سوله جان تاسې ته هم سلام سهار د ستاسې په خیري په خیر راغلی رخصتي مو په خیر وه. سلامت اوسئ ډېره مننه. شکر چې په خیر راغلی ځای دې خالي و. ډېره مننه کوم. واقعیت نو پوښتنه دې وکړه لکه تشه دې ډېره احساس کړې وه. تشه مې احساس کړې وه ځکه زه دلته یوازې ودرېدم دا ډېره سخته وه راته. ډېره مننه بیا هم شکر چې په خیر راغلی. ډېره مننه. سلامونه درنو لیدونکو سهار مو په خیر. بیا هم د روڼ سهار خپرونه ده او د خبر برخه را رسېدلې ده لکه څنګه چې سولې یاده وکړله چې موږ په دې خبرونو کې د مختلفو برخو څخه تازه جزئیات تل هڅه کوو چې راټول یې کړو او وړاندې کړو خو سولې که راشو نن مهم خبرونه ټول مهم دي خو د پیل درې خبرې که راواخلو د هیډلاین یا بیا هم د ډېرو مهمو خبرونو په توګه باندې ویل شوي دي چې د اسلامي امارات چارواکي په لومړي ځل د مسکو په امنیتي ناسته کې ګډون وکړي. همدارنګه ویل شوي دي د اوچا له لوري چې 23 میلیونه افغانان د خوړو د بیړنیو مرستو ته دوی اړتیا لري یا په ټوله کې د خوړو د کمښت سره مخامخ دي. او همدارنګه تر دې وراخوا ویل شوي دي چې د جنوا خبرو اترو د پرمختګ ناسته نن بیا هم دوام لري. نور مهم جزئیات هم شته دی وړاندې کوو خو د پیل خبر هم د مسکو څخه کوو چې امنیتي ناستې په تړاو باندې پکې ویل شوي دي. تمه ده چې اسلامي امارات استازي په لومړي ځل د مسکو په امنیتي ناسته کې ګډون وکړي. د روسي دولتي اژانس د دې هیواد د امنیت شورا له قوله ویلي چې د افغانستان د سرپرست حکومت استازي په لومړي ځل د مسکو د لوړپوړو چارواکو په نړیواله امنیتي ناسته کې ګډون وکړي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ شورا ټینګار کړی دی چې نوي امنیتي ګواښونه او ننګونې نړیوالو پولو اخوا بڼه لري چې هیڅ هیواد لپاره یوازې یا په دوه اړخیزه توګه له دغه ګواښونو سره مقابله اسانه نه ده. د راپور له مخې دغه ناسته د مې له 28 نیټې تر 29 نیټې په مسکو کې جوړیږي. تمه ده چې د دې ناستې په څنډه کې د سویل ختیځ اسیا هیوادونو ټولنې بریکس د شانګهای همکارۍ سازمان او د ګډو هیوادونو د استازو ترمنځ څو اړخیزه غیر رسمي خبرې اترې پیل شي. سرپرست حکومت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. نو سولې د مسکو امنیتي ناستې په هکله باندې ویل شوي دي چې دا غونډه به د مې میاشتې د 28 تر 29 نیټې پورې په دوام کوي. او همدارنګه ویل شوي دي چې د لومړي ځل لپاره به د اسلامي امارت چارواکي هم پکې ګډون کوي. نو په ورته ناستو کې چې امنیتي مسایلو په هکله پکې خبرې کیږي دا ډېرې مهمې تمامېدلی شي ځکه سولې موږ تاسو وینو چې په وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې وي د افغانستان په هکله باندې چې امنیتي ننګونې د دوی په وینا باندې چې نور هیوادونو ته پیښیږي خو په کور دننه باندې بیا د حکومت نظر دا و چې د افغانستان د خاورې نه هېڅ چاته ګواښ نه دی پېښ شوی او نه به پېښېږي. نو که ورته ناستې دایریږي او بیا د حکومت استازي هم پکې ګډون کوي نو دغه په ښه شکل باندې کولی شي چې په هیواد کې چې کومه مبارزه په امنیتي برخه کې روانه ده یا کومې لاسته راوړنې چې دي هغه نړیوالو ته په ښه شکل باندې وړاندې کړي. بله اوچا وایي افغانستان کې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ یا اوچا په تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې په دې اړمنو خلکو کې 15.7 میلیونه ښځې 12 میلیونه ماشومان 9 میلیون مشران او 3 میلیونه معیوب وګړي شامل دي. د ادارې اندېښنه ښودلې ده که نړیواله ټولنه دا وضعیت له پامه وغورځوي نو میلیونونه انسانانو ژوند به له ډېرو ګواښونو سره مخ شي. نو سولې په دې تړاو باندې وړاندې هم موږ خبرونه درلودل راپورونه مو درلودل اوچا وار په وار باندې په پرلپسې شکل باندې همدا راپورونه خپروي چې په افغانستان کې د دوی په وینا چې نیم نفوس البته د بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او همدارنګه دوی خپله هم بسپنه نه ده ترلاسه کړې. نو بسپنه که دوی ته ورکول شي دوی به هم په ښه شکل باندې وکولی شي چې په افغانستان کې د مرستو مسله په ښه شکل باندې کور کړي.
د جنوا خبرو اترو پرمختګ مرکز له لوري د افغانستان په اړه څلورمه ناسته نن هم دوام لري. دا ناسته چې تېره ورځ پیل شوې موخه د افغانستان په روان سیاسي وضعیت، بشري حقونو او د راتلونکي سیاسي ساختار په اړه د ګډونوالو له لوري بحثونه دي. سره له دې چې یادې ناستې تضمینونکي هیلهمند دي چې دا ناستې به یې مثبته پایله ورکړي، خو شنونکي د سرپرست حکومت له ګډون پرته ډاډول ناستې ګټورې نه بولي. د جنوا د خبرو اترو ډیالوګ سولې تېره ورځ په ترکیه کې دغه غونډه دایره شوې وه او ویل شوي دي چې نن هم دوام لري. په دې کې هم یو شمېر مسایل د افغانستان مطرح کیږي چې سیاسي مسایل ښودل شوي دي. همدارنګه د حکومت د اډانې د جوړولو په هکله باندې ویل شوي دي چې په دې غونډه کې به خبرې کیږي. خو یو ټکی چې سولې تل پرې ټینګار شوی دی د حکومت له لوري هم که غونډې جوړېږي نو د حکومت استازی باید پکې ګډون ولري او دا خو طبیعي ده. سولې که وګورو د یو ځای په هکله باندې خبرې کیږي او دغه ځای مالک یا په ټوله کې چې همغلته قرار ولري دی پکې نه وي، نو فکر وکړه چې که تصمیم نیول کیږي هغه تصمیم به بې اغېزې اوسي. نو دغه غونډه نن هم دوام لري. نو به ګورو چې د غونډې په پای کې څه ډول اعلامیه خپرېږي، په ټوله کې د غونډې نچوړ به څه وي، آیا د افغانستان لپاره به ګټونکې وي او که نه، دا به د نن ورځې تر پایه معلومیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان او جرمني ځانګړو استازو په لیدنه کې له کابل سره اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په ایکس پاڼه لیکلي چې د لیدنه کې سیمه ییز امنیت، د پاکستان او افغانستان د اقتصادي همکارۍ په زیاتوالي باندې خبرې کړې دي. د لیدنه کې د اقتصادي همکاریو د بڼې او دغه راز افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه نور څه نه دي ویل شوي، خو شنونکي ټینګار کوي چې اسلام آباد له کابل سره په ټولو اړیکو کې رښتیني ګامونه واخلي. د چین نړیوالې سوداګرۍ د ودې شورا ویلي هڅه کوي چې د کابل او بیجینګ ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې یا د شورا مرستیال د چین جیانان د دې وزارت له مرستیال سره لیدنه کې دغه څرګندونې کړي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې چینایي لوري ویلي چې چین له ګڼو سیمه ییزو هیوادونو سره ژورې تجارتي اړیکې لري او غواړي د افغانستان سره هم د اړیکې لا ژورې او پراخه کړي. افغان لوري نوموړي ته ډاډ ورکړی دی چې اوسمهال د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې ده او تمه لري چې چینایي شرکتونه ورسره په بېلابېلو برخه کې همکاري او پانګونه وکړي. تمه ده چې چین د نړیوالې سوداګرۍ د ودې شورا په نږدې راتلونکي کې کابل ته هم سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مالیې او اداري مرستیال یو شمېر صنعتي خونو د مسؤلینو سره لیدنه ترسره کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان په ایکس لیکلي چې په دې کتنه کې صنعتکارانو ویلي د مهال په هیواد کې 28 صنعتي خونې او له 6,000 زیاتې فابریکې فعاله دي چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم ایجاد کړي دي. د لیدنې کې صنعتکارانو ته ډاډ ورکړل شوی چې یا د برخه کې شته ستونزو ته هم په ګډه حل لار ولټوي او د نړیوال بازار په موندنه کې هم دوامداره هڅې روانې دي. نو سولې د بهرنیو چارو وزارت مالیې او اداري مرستیال د یو شمېر صنعتکارانو سره لیدلي دي او همدارنګه ویل شوي دي چې د هیواد په کچه باندې د 28 صنعتي خونې او له 6,000 زیاتې فابریکې فعاله دي. نو چې دې ته په کتلو باندې کار شوی دی د صنعت په برخه کې، د تجارت او اقتصاد په برخه کې، خو یو شمېر ستونزې د صنعتکارانو موجودې دي. ممکن په دغه لیدنه کې ورځینې یاده شوې وي چې د برېښنا ستونزه ده. حتی تر دې وړاندې موږ د صنعتکارانو شکایتونه اورېدلي دي چې د ځمکو د ویش ستونزه ده او همدارنګه که چیرې سولې وګورو د صنعتکارانو یا هم د تجارانو ملاتړ وشي نو دوی به په ښه شکل باندې فابریکات ایجاد کړي، کارخونې به ایجاد کړي او دا به کاري فرصتونه ایجاد کړي چې په لویه پیمانه باندې به د افغان ځوانانو ستونزې چې نن یوه لویه ستونزه ده د بیکارۍ هغه ورسره حل شي. بله. د افغاني سرې میاشتې سرپرست د قطر د سرې میاشتې له مسؤلینو سره کتلي دي. افغاني سرې میاشتې ویلي چې افغاني سرې میاشتې سرپرست شهاب الدین دلاور د دې خیریه ملي ټولنې مرکزي دفتر کې د قطر د سرې میاشتې د نړیوالو چارو د پرمختګ مسؤل سعید تجانی او د بهرنیو دفترونو مالي چارو مسؤل محمود السعید مجددي او کمال البسعي سره د بشري مرستو د جلب په اړه باندې خبرې کړې دي. ناسته کې له قطري لوري د اړمنو او بې سرپرسته کورنیو د ځان بساینې برخه کې د نوو پروژو د پیلولو غوښتنه هم شوې ده. لیدنه کې د قطر سرې میاشتې راغلي چې د ناچاره وګړو د لاسنیوي په برخه کې د بشري مرستو د پراختیا ډاډ هم ورکول کیږي. مسؤل خبرونه هم دومره له تاسې او له لیدونکو مننه. له تا نه هم مننه چې د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو تازه خبري راپورونه مو تر موږ او تر لیدونکو رسول. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې نه هم په مننې د خپرونې د خبر برخه نو پای ته رسیږي. لنډه دمه لرو خو د خپرونې وروستی یا د هنر برخه هم شته. زموږ لیدونکي اوسئ.
بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو له تاسې ټولو په مننې د خپرونې وروستۍ شیبې نږدې شوې او د خپرونې وروستۍ برخه مو هم پیل شوه. دغه وروستۍ برخه میلمنې لرو او د دوی پر فعالیتونو باندې غږیږو، د زړه خواله به ورسره ولرو. له هر څه وړاندې نو دواړو ته هرکله یو ښه راغلاست وایم. هوا مینی خوش آمدید، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. هوا مینی هستم، عضو از کارگاه خیاطی به عنوان هندسه. بخیر و سلامت باشی. سما ناصری ته هم بخیر راغلی، سحر دې بخیر. سلام علیکم، ستاسو هم سحر بخیر. سما ناصری یم، یو د عضو د کارخانه به عنوان النساء او د امراض جنسي یو کارشناسه. ډیره ښه ده. دواړه یعنې فعلي مصروفیتونه دي ستاسې، راحته خو یې؟ او راحته یم. ښه، ډیره ښه ده. و هوا مینی در بخش خیاطی را یاد داری باز؟ بله، هم از طفولیت وقتی که مکتب خلاص شد دیگه این بخش مدرسه و مکتب چیزا را پیش می بردم. تقریبا 1.5 ماه میشه که در عضو کارگاه خیاطی به عنوان النساء همراه از یک جای شدیم دیگه. در بخش خیاطی هم دختش یاد گرفتیم دیگه. همچنان مورد دوزی که ما از لیسه مریم میریم در او بخش هم کم یاد گرفتیم دیگه. انشاءالله که پیش رفتیم. بله، نو هوا مینی خو دا مې ځکه یاده وکړله چې لیدونکي بلدیت لري، ځکه په نورو برخو کې البته د خپرونې به راسره میلمانه وه، خو نن راسره په دغه برخه کې میلمانه یاستئ. یاده مو وکړله چې تاسې خپله اوس فعلا چې کار کوئ د صنعت په برخه کې شاگرد یی. چقدر مدت میشه که خودت در این بخش فعالیت داری؟ در بخش خیاطی بله. 1.5 ماه میشه که من حیث یک شاگرد رفتم و مدیریت هم میکنم، چون که وقتی که ما لباسا را میاریم و ما از هر کارخانه که میریم در کارخانه خود ما همراه سما جان میاریم دیگه. در بخش آنلاین اینستاگرام کارگاه خیاطی هم کار میکنم دیگه. زودتر یاد گرفتیم، خوبتر و بهتر از دلچسب است از اینکه بیکار بشینیم، به خاطر که ما میخواستیم بخش اینستیتوت میرفتم، بخش قابلگی را میخواندم، او هم بسته شد دیگه. از بیکاری که گفتم بیاد کارخانه بریم یگان کار بله. یعنی در یک زمان همی بخش مدیریت هم پیش میبری و در بخش خیاطی مصروف هستی؟ بله، در بخش خیاطی شاگرد هستم که فقط 1 ساعت میشینم یاد میگیرم و بعدی از او که شاگردایی که هستن میدوزن بخش موردوزی را بالای از اونا مدیریت میکنم. چه چیزها را باز یاد گرفتی در این 1 ماه؟ در 1 ماه فقط همی دوخت لباس یاد گرفتیم، قیچیکاری، پنجابی را و یک لباس یادی را و همچنان استاد شدی دیگه. بله دیگه یاد گرفتیم و در اول از خودم به خودم یگان لباس چیز بدوزم، باز ان شاء الله تقریبا دیگه تا 6 ماه یا آینده ان شاء الله خلاص میکنیم. ډیره ښه ده. اغلې ناصري، تاسې دغه برخه کې د لاسي صنایعو کوم اړخ د ځان لپاره غوره کړی؟ زه د لاسي صنایعو خو موږ 2 کاله کېږي دا کار مخکې وړو. بله. زما خپله مورجانه مخکې وړي. بیا موږ اوله د سرشنیان جوړول، د دې مدیریت زما په لاس کې و. مواد به مې چې تقسیموم، جلکیانو لست به مې چینی و، هر بخش کې به چې و د یاد خیاطي بخش چې و خیاطیانو کې ټول مدیریت زما په غاړه و. بیا آهسته آهسته چې راسره هوا امینی راسره کومک وکړو، دیم راسره مدیریت لاس کې ونیو. بیا همداسې مخکې لاړو. اوس خپل په کارخانه کې د نور ځای نه لباسونه راوړو، موردوزي کوو. شاګردان هم ښه فعاله دي او 1 نفر شاګرد لرو موردوزي بخش کې تنه، خیاطي بخش جدا دی چې همداسې مخکې وړو، د هر ځای نه لباسونه راوړو، موردوزي کوو، برته یې وړو تسلیموو. بله. دغه بخش چې تاسې د ښځینو لپاره مطلب یو زمینه سازي هم کړې د زده کړو په برخه کې، یو څه کسب زده کړې او بعد له هغې شخصي کاروبار هم کولی شي ځان دپاره دوی ونیسي یا هم ترسره یې کړي. څومره وخت کېږي چې دغه فعالیت مو پر مخ اچولی؟ 2 کاله کېږي. 2 کاله شو فعالیت مخته وړی. خو دې کې بیا یوازې انجونې تاسې نیولې له ځان سره یا نه عمر خوړلې مېرمنې هم شته دی؟ عمر خوړلې مېرمنې مې هم شته دی، انجونې هم شته دی. عمر خوړلې مېرمنې چې دي خیاطي نشي کولی، خو راځي موردوزي کوي چې وایي موږ ته یو شی وشي. بله. د دې ترڅنګ کوم وختونه مو ورته ټاکلي دي؟ هغه ټایم چې مثلا سهار نه تر ماسپښینه به وي یا د ماسپښین نه تر مازدیګره به وي؟ خو څوک دې مشکل یا دورې لري؟ څوک دې مشکل لري، جلکیان څه دي وایي موږ کورس ته ځو، مکتب ته ځو، څوک دي وایي موږ کور کې کار لرو، څوک دي چې نامزدانې دي وایي خسرانه مې دا داسې ده. بیا ورته وخت لرو او هغوی راځي زده کوي. څه دي سهار 8 نه راځي تر 1 پورې، څه دي د 2 بجو نه راځي تر 4 پورې. وخت ورته لري. مدیریت عملته شته دی، ورسره موږ کار کوو. ډېره ښه ده. دغه برخه کې څومره مېرمنې تاسو سره کار کوي؟ تعداد یې درته معلوم دی یا نه؟ او تعداد معلوم دی. په دې برخه کې یو 80 نفره ښه فعال موردوزي دي
او 10 نفره ښه فعال خیاطان دي موږ سره. ډیره ښه ده. فرمایش بیا درکول کیږي مثلا چې څه ډول فرمایش زموږ هیوادوال خصوصا بیا میندې او خویندې خو دا د افغاني لباسونو علاقمندې زیاتې دي؟ او هر نوع فرمایشتونه موږ ته راکول کېږي، خو یو مشکل داسې دی چې موږ ښه زمینه ورته نه لرو، ښه مساعد زمینه چې موږ ټول فرمایشات یو ځای ونیسو. څه دي نیسو خیاطان یې ګنډي موردوزې جدا دي، هغوی هم ګنډي ډیزاین ورکوي، ټول خلاصېږي. ویل څه دي چې نه کېږي. دغه مواد بیا د کوم ځای نه ترلاسه کوئ؟ یوازې د ښار نه ترلاسه کوئ یا د ګاونډي هیوادونو نه هم یو څه راوړئ؟ نه، یوازې د ښار نه ترلاسه کوو، او کومه دوکانونه چې موږ خپله کمیسونه اخلو موردوزي ته ورته راوړو، خلکو ته یې تسلیموو، بیا هغوی خپله مواد راکوي. یوازې موردوزي ده یا نه ګنډې افغاني لباسونه چې ورته ویل کېږي هغه هم شتون لري؟ ګنډ افغاني لباسونه هم دي. موږ چې اول کې همدغه کار مخکې پوته سرشانیان هم د ګنډ افغانۍ جوړولی چې څونه معروفې دي ګنډ افغانۍ کې سرشانۍ او کمربند چې بندېږي دا به هم جوړول. د میاشتې به م 80 دانې وباسل، 100 دانې به م وباسل، وړه به هم تسلیمول به هم دوکاندار ته. په هغې برخه کې موږ سره 100 نفر تنه نجونې کار کولی. بلې اغلې امینی ته راځو، چه علاقه برات پیدا شد که خودت در بخش دستی صنایع کار کنی یا فعالیت داشته باشی؟ ما خودم عید گذشته عید مبارک رمضان بود، دیگه اینستیتوت ما بسته شده بود. ما یک لباس زیاد خوشم آمده بود در اینستاگرام. وقتی که او را دیدم ما تقریبا 6,500 ما لباس ما جور کردم. وقتی که ما او را جور کردم دیگه در خانه آمدم تا کارگاه زینا رفتم. وقتی ما امرای مادر از این صحبت کردم دیگه لباس ما هزینهش فقط 2,500 میشد. از ما آنلاین 6,500 افغانی گرفته بودن. دیگه وقتی کارخانه از یاد دیدم دخترها می اومدن اموجا مصروف بودن، یاد میگرفتن، خودشان کار میکردن. مادر از اموجا زیاد یعنی همگی دور هم بودن. هر کسی که مثلا ناامید در خانه نشسته بود که یعنی به ما کار بار چیزی نیست ما نمیتونیم، در اوجا که میرفته که یک امید به هر نفر. باز ما هم گفتم دیگه از بیکاری که فقط یک مدرسه است، در کنارش اگر من خودم کار کنم یاد بگیرم دیگه میتونم یک درآمد خوب داشته باشم. من خودم هم کسایی که بیکار هستن بیان یاد بگیرن، یک درآمد خوب به خود می باشه و کسایی که علاقه‌مند دارن به چیزا لباسایی که میخواین میتونیم طبق علاقهشان برشان تهیه کنیم. بله. در بخش صنایع دستی فقط خودت هستی فعالیت داری یا نه؟ نه دیگه شاگردا هستن تقریبا در خانه مثلا در خانه یا مادرت امرت مادرم هسته که اونا لیاف میدوزن، لیافای موردوزی میدوزن دیگه، فقط به خود ما تانوز کرایی به کس نداخته. زیاد لیاف میدوزن و همچنان همی لباس چیزا را پرده دوزی چیزا را فعالیت دارن. یاد داره که همیشه کارهای خانه را خود مادرم پیش میبره. انشالله برای آینده چی پلان داری بخیر؟ انشالله در کنار از اینکه ما مدرسه ما میخوانم که از اینکه ما میخوانیم بخش دکتری را پیش ببریم که متاسفانه بسته شد، دیگه این کارگاه خیاطی را ما میگیم که پیشرفت بدیم، خود ما یاد بگیریم و همچنان صادرات طرف خارج از کشور داشته باشیم. څومره ښه. انشالله داسې یو ورځ به م راځي چې بیا به د په همدغه برخه کې هم میلمه کوو، در سره به پرې خبرې اترې ولرو. د آینده لپاره له خیره تاسې پر همدغه برخه کې څه پلانونه لرئ؟ څومره به مخته ځئ؟ څه به کوئ له خیره؟ زما پلان آینده کې دا دی چې اول خو همدغه صنایع دستي ته ښه پیشرفت ورکوم، هر بخش کې فعالوم، خیاطي، موردوزي، هر نوع لباسونه چې دي بیا خارج ته صادروم. بله انشالله چې خپل ارزوګانو پلانونه او اهدافو ته ورسیږي، هغه څوک چې هغوی ورته کار وکړي په کلک هوډ سره. خو یوه پوښتنه، یوازې فامیل کې تا او مور دې کار کوئ د صنایعو په برخه کې یا نه؟ هو یوازې ما او مور مې کار کوو. ډېره ښه ده. له تاسې دواړو په ډېرې مننې چې په خپرونه کې مو راسره حضور درلود. سلامت اوسئ، خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو له تاسې هم په مننې. زموږ د خپرونې دا برخه هم پای ته ورسېده، یعنې خپرونه زموږ سهارنۍ 2 ساعته خپرونه وه. خپرونې وخت مو پوره دی، باقي نو موږ ته اجازت راکړئ. تر بیا چې زه سوله افغان شهید د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په ملتیا اساس درانه چوپړ ته راځم. پاتې ورځ مو نیکمرغه، لویه له عمل شه. له لیدلو مو مننه.